السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران هیوادوالو دوستانو، هیله مند یم ټول راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د روژې مبارک میاشت تاسو باندې په خیر سره تېرېږي. ښکلې میاشت دی او ډېر ښکلی روان دی. ما سره ښکلی سعود جان دی. خیر راغلی. مننه. السلام علیکم. اول د تاسو تعریف وکړم چې ماشاءالله دومره ښایسته ښکاري تاسو. تھینک یو، ډېره مننه، شکریه. خیر دی، لږ سلام ملام شکریه ډېر نه وایم چې بیا ډېر خلکو بهرحال السلام علیکم. زه یم سعود خان، تاسو په خدمت کې په تاسو په چوبړ کې حاضر یو. ما سره بیروز دی انشاءالله. نن پروګرام چې کوم رمضان چې دی، مرحبا رمضان، هغه به مونږ انشاءالله کنټینیو کوو. نن چې کومه آخري عشره ده هغه سټارټ شوې ده، هغې په باره کې به هم لږ ګپ شپ لګو که څنګه. ماشاءالله د روژې سره تا نور وباسل او تصویر او سټایل دی، وزن دې کم کړی دی، ډېر ښکلی ښکاري نن سبا. وزن مې کم کړی نه دی، وزن کم شوی دی. کم شوی دی. د روژه خراب کړی؟ نه روژه ښه ده، دا روژه ښه ده، لکه موسم هم ښه ده، بهر ګرمي هم نشته او دلته امارات کې سکون ډېر دی. تاسو خپل هم دا اصل کې ما چې اپریشن کړی و که نه، پس اپریشن مې کړی، هغې نه هم پس لږ ګډوډ یم. بس شفا دې وي درته د الله تعالی نه دعاګانې کوو چې زر تر زر په خیر. هر څوک دا راته وایي چې دا څه ډایټ، بالکل ریکوري خو پکار ده. خلک ماته دا وایي چې تا چېرته ډایټ کړی دی، چېرته وزن دې کم کړی دی. ما هم دا سوچ کوله او تېره اونۍ کې هم نه وی ما سره. بالکل. او زاید خالي خو زمرود صاحب و ستاسو جی ستاسو په ځای راغی، هغه خپرونه ډېر ښکلې خوشحاله وساتي. زمرود صاحب لکه مونږ لیډر دی او نو روژې سره څنګه روژې دې ونیوله؟ څو روژې دې ونیوله؟ الحمدلله روژې مې ټولې نیول دي، روژې مې نه دي ماتې، شکر دی. ډېر خلک دې د روژه کې خپل تداوي کوي چې روژه ونه نیسي، وایي ولا ډاکټر راته پچکاري ولګوله، روژه خرابه شوله. زه خو دا وایم چې سپیشلی دلته امارات کې دلته کور نه وځې، کور کې ایسي وي، ګاډي کې درته ایسي وي، دفتر ته که ځې دفتر کې ایسي درسره. نو هسې هم سړی لکه که څه نه وخوري څه فرق نه کوي که نه. دا خبره خدای دا خبره تږی نه وږی. ته اپریشن د روژې نه مخکې وکړې که روژه کې مو وکړو؟ روژه نه، لکه یو 2-3 ورځې مخکې. هغه خبره دی. څنګه روژه کې پلان و چې د روژې نه الحمدلله روژې مې نیولې ده الحمدلله. ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه. خو نن کتونکي به فکر کوي چې نن بهروز او سعود د 2 کسان ولې دي. 2 کسان ولې دي؟ نه کنه 2 کسان نه. همیشه زموږ په خپرونه کې مېلمانه او ډېر قدرمن مېلمانه نن موږ سره په دې خپرونه کې دي. او سعود جان که ستاسو اجازه چې معرفي ما اجازه نه، بالکل لکه معرفي شروع کوي زموږ سره. زموږ مشهور زموږ مېلمه ناس دی خالد صاحب، هرکلی وایو تاسو ته. مننه سعود صاحب او بیروز صاحب، تاسو او خیبر ټي وي ټولو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. ډېره خپرونه کې مو ګډون وکړو. ډېره مننه تاسو نه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی خپرونه ته. خپرونه تاسو سره نور هم ښایسته شو او ښایسته کېږي انشاءالله. څنګه خالد صاحب روژه څنګه تېرېږي؟ الحمدلله روژه خو مبارکه میاشت ده، ډېره ښه تېرېږي. پټکی مو ډېر ښکلی اچولی دی. مننه. پښتنو کلچر، پښتنو سټایل ډېر ښکلی ده. ما وویل چې کاش ما هم اچولی، خو پرون چې کله ما ډي جي خالد دغو سره خبرې وشوې وایي موږ پټکی تړو. نو ما وویل چې تاسو تړئ، نو زه چې بدون پټکی ناست یم بدبخت ښکاره شم که نه. ما هم کوشش وکړه پټکی نه، خو به هم لکه هغه ولا عربیانو ولا پټکی وتړو. کوشش مو وکړه. پښتانه ټول ښکلي دي، خو له خپل کلچر سره بیا نور هم ښکلي شي. بېشکه زموږ کلچر چې څومره ساده دی هغومره ښکلی دی. واقعا. او همداسې یو بل کس دی چې هغه سره د شمله او شملې سره سړي بیا ګیره نور هم ډېر خوند کوي که نه ډي جي؟ زر انټروډیوس کړي. او محمد خان صاحب چې مشهور دی په پیر صاحب، هرکلی تاسو ته وایو. ډېره مننه چې خپرونه ته راغلی. خیر اوسئ، مننه. الله مو عزت وکړه چې موږ ته بلنه راکړه او ماشاءالله ډېر خوند یې وکړو چې راغلو تاسو سره ملاو شو، ګپ شپ لګو او ټول لیدونکو اورېدونکو ته هم سلامونه یایو. بالکل ډېره مننه. پیر صاحب څنګه یاست؟ روژه څنګه تېرېږي؟ والله بالکل په خیر سره تېرېږي، د الله فضل ده. ډېر زیات تېر نه شو دا روژه؟ والله خو داسې موږ ملګري ډېرې دوبۍ کې ګرځو، ټوله شپه په چکرو باندې تېره کړو او د ورځې خو ذاتې خوبونه یې لمنځونه یې تلاوت یې بس. او چې سړی مصروف وي به روژه باندې دومره نه پوهېږي که نه؟ ډېر په خوند سره تېرېږي. روژه کې خلک عبادت د شپې خو ګرځه، د شپې خو موږ دیواله ټول ګرځو. ډېر دې نه ګرځي، خیر لږ دې ګرځي. یا څرنګه تراویح لمنځونه وسي بس موږ دوی ذاتې وګورو. شپو کې د روژې خو نه، په تراویح نه بعد بیا خلک وځي چکر ته که نه، بیا پرشنبې پورې سحري پورې خلک ټایم پاس کولو لپاره. روژه داسې چې کاروبار هم نه وي، کاروبار سس شي ذاتې سړی چې شکر هم ولګوي، ټیم هم پاس شي ملګرو سره. څو کاله کېږي اماراتو کې؟ یاره ما خو به انشاءالله 15-14 کاله کېږي اماراتو کې. 15-14 کاله. او څه کاروبار لرئ؟ د کپړې کاروبار لرو، تقریبا موږ د پلرو له ټیمه لرو.
تقریبا 45 کاله میراثي اوس پاتې دی دا او بالکل زنانه کپڑے دي کله کا لیډیز کپړې دي خو د عربیانو والا مخور چې ورته د وایي مخور کندوري تاګي دغه کاروبار هغه به درځو بیا نه ویلکم هر ټیم راسي هر کله راشي بالکل ان شاء الله زنانه کپڑا څه څه کوي نه سه بس مالک مردانه وای چې وای شختر ته راځو لا زه غلط شوم چې ته مردانه ویلې دي نو بهر حال خبره به چینج کو پھر سے کې خپل تړلې نه کله کا څنګه د ریډي میډ وی خپل متړلې یا خپل مشتړ خپل لکه تا دې ته تړلې ک دواړه یو بل ته څنګه نه مونږ زه خپل توای سم ماشاءالله د خپل توای خاصه ماشاءالله دا خو ډیجیټل لري خو ډیجی نه پښتنه کو د ماستر د لونګي تړل ها بالکل زما لونګي څنګه دی بس نه ماشاءالله ډیر خاصه ده ډیر خاصه او پکتیوال سټایل کې ده ها دا رنګ دا شامله چې دلته وای د څه چې ګدريږي کنه شملو وطن تراسه د شملو وطن ترا دې کې موږ خپل سټایل لکه تاسو ویل پکتیا او بیل او کنه او تاسو چې کوم دا کم سټایل تړلې ده تاسو ولا دا چې دا د خروټو سټایل ده خروټو کوم چې د افغانستان طرف خروټي او د پاکستان طرف ته سیاغه سټایلش کې بدل ده د وزیرو د نور خلکو سټایل بدل موږ ډېر لونګیان دي کنه تړلو کې ډیر موږ مخه ته خلک به دلته په اوجي باندې چې کنه حالت پټکی ده هغه بیا سپینګری زیات اچي سپینګری شرانی نو اچي ځوانان ځان ته بیل سټایل لري او ډېر ځوانان به لیک د هغه کې هم د سکی کژای کېږي کژای کېږي صحیح شو کنه دیجی خالد تاسو کله کېږي اماراتو کې او څه کاروبار لرئ صبر هغه نه مخکې زبتا ته د ډي جی خالد ولې ورته وایي او ما دیجی خالد اول به د پښتنه ته جواب ورکړم بیا وستا پښتنه دا وایي دا به موږ کتل جواب ورکړي موږ غواړو د ان شاء الله جوابونه درکړو کتل کې بل کفر شو د ډي جی خالد ولې ورته وایي مغزه ډېر ټیسټ شوی دی بچا زما اماراتو کې تقریبا 14 کال کېږي او ډیر کم عمر کې راغلی وم او خپل تجارت الحمدلله لرو زعفرانو او پرفیوم اتر څورته وایي اتر او سره څنګه د ایجابو غم کو تجارت هم کو ماشاء اتر زه ډیر شوقین ایجابونه ابای تاسو کم لکه اتر دغه موږ اکثره چې زمونږ هغه دي مشتریان کسټمر ورته وایي هغه دي خارجان دي نو بیا موږ غواړو چې دلته دوی غواړي چې د عربو په شان باندې اتر واخلي لکه ود او دواړه شته هم اتر شته هم غشته پرفیوم شته تاسو لکه خپل جوړوي دغه دغلته خو کمپنیان ډېرې زیاتې جوړوي خو بیا موږ نه اخلو په ولسیل باندې موږ بیا ریټیل کوو موږ ولسیل نه کوو دیجی خالد دکان یو داسې ځای کې دی چې هغه ته خارجیان ډېر راځي داسې یو کلاسیک ځای دی بیا خارجیان ډېر راځي هغه د عربي نشان ډېر خوښوي عربیان پرفیوم شو که نه د وز هر شی د کتري شو کندوري شو دغه شیان هلته ډېر خرڅېږي د دیجی خالد دکان ته ځم ته دا راته چې زعفران د کوم ځای نه راوړئ زعفران خو موږ د ګران افغانستان نه راوړو ښه د افغانستان زعفران دی څنګه دی قیمتونه یې مناسبه دی یا قیمت نه انشاءالله قیمتونه یې مناسبه دي خو دلته ګولډ څوک د دوبۍ ده تاسو ته معلومات کیږي ګولډ تقریبا د دنیا بیسټ مارکیټ ده نو چې دنیا بیسټ مارکیټ یې هغه کې به رینټ کرایه هم جګي او همغه څه به قیمت هم جګي حتما هم دسه دي هم دسه او پرفیومونه تاسو خپل جوړوي پرفیومونه مش خپل جوړو او هغه سي نور کمپنیان هم دي نمبر سره خلک یو خو بهتره خبره ده چې تاسو موږ نه وانه اخلي ځکه چې موږ خارجان راځي هغوی چې نه پیسې زیات اخلو تاسو ته راځي یا پیسې ډېر در راکستي اول کې چې ګرانه روانه خرڅ پټه ورزو به کله نه وای مرانه شي فری خو نشته قیمت در باندې خرڅوم خیر دا بیا تاسو ته گیفت درکو تحفه به درکو اوس هغه سوجان سوال باندې راځو چې بیروز ولې دیجی خالد دا صرف زما سوال نه ده چې کتون کې ټول چې ګوري کنه دا ټول سوال دی دا ډیجی خالد دا ډیجی لفظ څنګه زما نوم خالد ده نو یو وخت ډیجی خالد به تاسو پیژنئ هغه امریکن هنرمند ده هغه فیستا غوندې لري نو هغه زما هغه ته راغلی و دکان ته راغلی و مخامخ سره و مغازه دکان او ملاقات مې شوی ما ته وایي چې واټ از یور نیم چې ستا نوم څه شی ده ما ورته زما نوم خالد مال بیا ما دنه پوښتنه وکړه تا نوم څه ده وایي یو ډونټ نو می مال ته ما نه پېژنې مال نه وایي چې آیم ډی جی خالد فرام امریکا ما ورته مال آیم ډی جی خالد فرام افغانستان
بیا یې هم راته دا ډي جي کول چې ډي جي افغان نو بیا ماته هم خوند راکړ هغه ټایم باندې نه ښکلی نه دي بیا مې ټیکټاک یې ولګاو نور څه کې کسه ګیرم تا غوندې پرېښه ډي جي خالد هغه ډېر مشهور دی امریکا کې ډېر مشهور دی امریکن کې ماشاءالله واقعا ښه سینګر دی هغه اوس پیر صاحب نام تپوس کو د کاروبار بالکل پیر صاحب تاسو څنګه کاروبار سیستم تاسو څنګه ماشاءالله موږ ډېر ښه کاروبار ده تقریبا تاسو ته مخته ویلې 40 کاله به کېږي زموږ د پلار کاروبار ده دغه عربیان راځي لکه سعودیا ولا عمان بحرین یعنې د څومره آزاد دکان دلته دیره کې لري ته دوبۍ کې او په دیره کې هم ده لکه موږ خپله جوړوو ماشینان هم لرو او ماشاءالله ښه ډیزاین او د ډایم او د مخور او د حساب کتاب موږ خپله جوړوو او هول سیل کار هم ده دغسې ریټیل کار هم ده ماشاءالله تاسو به څه وایي تاسو به خالد ډي جي په شان دغه وایي چې مه راځئ که راځئ نه هر کله راتلی شئ چې تاسو په کار یې ټول الله راتلی مبارکت درولي او ده ته هم ورتلی شو دی خو هسې ګپ لګوي دی خو د موږ ډېر خیال ساتي خود به ورځو خو پرفیوم عید را روان دی پرفیوم خو خدای مو راوله بس تا لکه څه نن خپرونه ته راغله چې کوم ګیسټ دی که نه هغه دی ډي جي خالد نه مو خو پوښتنه وکړو چې ډي جي خالد ولې پیر صاحب نه مو پوښتنه ونه کړو چې پیر صاحب ولې نو لاس کې تسبه د نور څه پکار دی پیر صاحب ورته وایي دا خو جواب ته خبر ده رښتیا نه پیر صاحب په نوم یادېږي یا د پیر صاحب په نوم باندې مرګرو به ماته پیر صاحب نه ویلې لکه زه له مخته نه د ګوتو وکرو شوقي یم ډېر د سپي د ګوتې د تیمورګرو سره به ګرځېدم هغه بس پیر صاحب نوم راباندې جاري ټول ورته پیر صاحب وایي لکه سټایلونه د پیر صاحب کوي لکه د شکل صاحب پیر صاحب راباندې مشهور سه ګوتې دی هغوسې دا ټول لکه کاڼي بس یو شوق ده د کاڼي نومان څه شي دي دغه یاره دومره خو ذاتمان اوس ډېر دی خو دا خو دومره ډېر بدلو ما چې د خپل معلومات نه کیږي بس صرف ماته خوند راکوي نه خوند کې تاسو په سټایل سره سوټ کوي نو ماشاءالله چې دا ګوتې ډک وي که نه بیا هغه څه باډي هم ورسره ورلې بیا خوند کوي زه واچوم بیا راسره خوند نه کوي موږ دواړه چې واچول موږ سره به خوند نه کوي بالکل نه ته هم ښه بیا ما نه ښه یا ما خو ډېر خلک یاسې دا خو د رښتیا پیر ده داسې کله خبره سیریس ورته وایم چې رښتیا پیر نه یم ماته ملګري یاسې پیر سره ډېر خلک څوک دي رښتیا مریدان دي څوک دي ټول دي څومره ګرځي د ټول دي ټول مریدان دي پیر صاحب نو ټول له بیسټ فرند دی دغه انډیوالانو کې د څوک دی یعنې مرید دی څوک دی خالد دی نور څوک دی بیسټ فرند مرید د طاهر ده او طاهر خان بوس طاهر خان اوس ورنه بیگ بوس نوم ده موږ بیگ بوس نه ورته وایو طاهر خان اوس په وطن کې دغه د ما لکه پوخ مرید د مرګره مې ده او ما تاسو سره لیدلې ډېرې همدغسې لکه دی همدغسې ده ماشاءالله او یو بل د دلته شالم نومیز دی کلیوال ده هم تقریبا چې ځال مارا ته راغلی مرګره مې ده ډي جي خالد ده لونګین ده دغه ټول د موږ ملګري او پیر صاحب دا راته وایي چې د کپړې کاروبار مې شروع کړی دی مخکې نه تاسو ته میراثي کار پاتې دی نو د میټریالز کوم ځای نه راوړئ د جاپان نه راوړئ چاینا نه راوړئ کوم ځای لکه مخته خو به کپړې راتللې جاپان نه به هم راتللې کوریا نه به هم راتللې لیکن اوس په سیستم ختم دی انډیا نه به هم راتللې اوس صرف چین نه راځي صرف چین او صرف چین نه راځي تاسو هم کله چین ته تللی کوم بل هېواد ته تللی لکه زه خپله نه یم تللی مخته به د موږ ورور ته هغه به راوړلی اوس خو د تګ ضرورت نشته اوس خو د وټساپ دغه سیسټم د سمپل زمانه ټول ډیجیټل آنلاین دی هغه ټول دلته موجود دي اوس پیسې ګوري هم نه که نه قسمونه خوري چې ولکه مې پیسې لیدلي وي ولکه مې زرګون لیدلي وي هغه اکاونټ کې بس بس ټرانسفر کې منې خلاص اوس پیسې چې کوم دکان کې ورکوي اوس خو کارډ هم نه غواړي موبایل دې پریس کوي بس داسې کارډ هم نه غواړي هغه مخکې کارډ دننه دا ټول د تعلیم برکت ده دا د تعلیم برکت ده خدای تعالی زموږ هېواد کې هم همدا سیسټمونه راوړي دا سیسټمونه چې زموږ په هېواد کې شي بیا د هغه د رشوتخوري او د شیانو هم ایسته کېږي نو چې دا ټول ځوانان فوکس وکړي په تعلیم باندې نو حتما انشاءالله دا کارونه سر ځوانان اوس کوی شي چې وکړي څنګه دا ټول ملا ورته اوس د تا یاد دي د دوه درې میاشتې مخکې ما ژمنی کورس د ژمي کورس 3 میاشتو لپاره کورس په لار اچولی و الحمدلله دا د دې سوال باندې زه راتلم ما نه هېر شو دا کورس چې کورس و انګلیسي ژبه و پښتو و دري و دا دې کورس کې خو یو انګلیسي وه او ساینسي مضامین و لکه کیمیا فزیک ریاضي نو دا د چاغلته 3 میاشتې خو تاسو ته پته ده چاغلته په یخ کې د شاګردانو زده کوونکو سټوډنټس
چټي رخصتي وي د درې میاشتو لپاره نو هغه اوس اقتصاد ګډوډ ده مخکې به زموږ نه ځای نه موږ پکتیکا کې بالکل پکتیکا کې بیا زموږ سروبي ولسوالي نوې کلا نو نوې کلا 1500 هغه دي فامیلونه دي 1500 کورنۍ دي نو د لار کور نه به یو دوه کسان تلل خوست ته بتلل کابل ته بتلل هرات ته بتلل دلته به درسونه کورسونه کول د درې میاشتو لپاره تر څو دوی بچان تعلیم نه پاتې نشي نو اوس وخت کې اقتصاد سره ګډ وډ ټول تلای نه سوی نو بیا ما الحمدلله ډیر کوشش کاوه چې هلته ورته شروع کړم او الحمدلله په بریالیتوب سره تر سره سو هلته مو کورس ته شروع کړو تر 600 کسانو تقریبا تر 1000 تنو پر شاګردان پکې او نو درې میاشتې کورس ماشاءالله ښه تیر سو په کامیابي سره دا ولې د درې میاشتې ولې کړو اوس ولې نه غواړي چې دا کنټینیو وساتئ خو دا اوس خو مکتبونه شروع سو لیسې شروع دي درسونه شروع دي که نه نو بیا هم انشاءالله چې زمی راسي زه به خپل کوشش کوم حتما چې بیا هم ځلي ځکه چې تعلیم ته باید کار وکړو یوازې تعلیم ده چې سیالانو سره مو سیال کوي خپل وطن به پښو درېږي بالکل تاسو وایئ چې د پکتیکا یاست پکتیکا کې هم د سروبۍ ولسوالۍ ورمانه نه هېرېږي او د کوم کلي نوې کلا وطن دی یادېږي که نه خالده وطن مې خامخا یادېږي وطن خو د افغانستان زموږ تاسې ډېر ښایسته د افغانستان نو حتما د هر چا خپل وطن یادېږي خو د موږ تاسو بیا بیخي ډېر یادېږي بېشکه آخري ځل چې راغلی کله و تقریبا تا ته پته وي چې هغه په هغه ټیم کې حالات هم خراب وو زلزلې وي هغه نه وروسته او هغه چې خدای دې بیا په وطن رانولي نو هغه چې هغه حالات چې ختم شي هغه نه وروسته بیا سره راغلم تقریبا یو نیم 2 کاله کېږي یو کال به کېږي یو کال کېږي کله ځې بیا په خیر انشاءالله ځم ډېر زر اختر ته ځم انشاءالله اوس خو امنیت ډېر ښه شوی دی اوس هر چېرته چکر ته تللی شو شپې وي که ورځې وي ګرځېدلی ډېر خوند کوي امن کې ډېر خوند ده امن کې سوکالي کې سوله کې ډېر خوند ده نو خدای دې دغسې هېواد په سوله کې لري او خدای تعالی دې آباد کې نور ډېر وکړي انشاءالله پیر صاحب تاسو راته ونویل چې تاسو د کوم ځای یاست او چیرته اوسېږئ موږ هم اصلا د افغانستان پکتیکا سروبي د پنګر آباد سیم علاقې خو یو هغه خو موږ زیات ټایم نه تقریبا د موږ د پلار پیدایش د پاکستان دوی د پښتونخوا کې دوی اوسېږي په در اسماعیل خان کې اوسېږي د اسماعیل خان تقریبا د ما د پلار عمر د 80 کاله پیدایش د پاکستان دی او تاسو به دغه نوٹ کړی چې د هغې مخې خلک او تاسو چې کومه ژبه ده یو شی ده بالکل یو شی ده په دوی ژبه پوهېږو یو بل سره په اصلي کې موږ د کوټې خلک د ټول د سره یو شی دې باندې به خبرې کوو چې پیر صاحب پاکستان کې څنګه وخت تېرېږي که نه خو یو وړوکی بالکل ګرانو کتونکو چېرته ځئ مې وړوکې شان دمې ته ځو بیا راځو جی ویلکم بیک یو ځل بیا خیبر ټي وي باندې مرحبا رمضان کې بهروز ښایسته بهروز او موږ ښایسته میلمنو سره تاسو ته هرکلی وایو امید لرو چې ټول به روغ جوړ راته ناست یئ که څنګه دوباره سلام دعا شروع کړې ورځ هغه پرون بل 2 ورځې مخکې قیس را سره په خپرونه کې وایي مرحبا افطار خپرونه د مول افطار نه د خیر افطار د ټیم کم پاتې مرحبا حالات یې ډېر خراب شوي صحیح خبره هم کوي او تا دوست وویل چې په خیر سره باندې وقفه مو واخیسته وقفه یې واخیسته نه یې اوبه راکړې نه یې چای راکړې نو پیر صاحب خبره باندې بیا هغه راځو چې تاسو په دیر اسماعیل خان کې اوسېږئ هغه هم د 80 کالو نه زیات پوه شو بالکل نو هلته څنګه د افغانستان ته هم کله لاړو یا نه افغانستان ته د چکري ویلی افغانستان ته خو زه تللی یم تقریبا یو ور تللی یم په 2009 کې تللی 2009 کې 10-15 کاله مخکې او ان بعض ته بیا زه نه یم تللی او نور زړه مري اوس راځي انشاءالله اوس راځي اوس کله ځې نو تصمیم نیولی اوس انشاءالله چې خالد جان لاړ شي موږ ورپسې ځو که خدای کول لاړ شي لکه موږ ټوله رایسه درسه ټوله د موږ خپل کسان دي دلته مارکیټ کې را سره دي ټول افغانیانو سره ده لا به خلکو نه لږ کې موږ داسې آزاد یو بلې ما ټول ټیم 15-14 کاله دلته تېر شوي دي یعنې چې سکول نه فارغ شوی یم زه په دغه ځای کې یم ټول سیسټم نو څنګه و هغه ټایم چې افغانستان ته لاړې وضعیت څنګه و ښکلی و افغانستان کې نه و هغه ټایم افغانستان خو ماشاءالله ښکلی ملک ده ښه وطن ده خو په هغه ټیم کې حالات لږ کې سره ګډ وډ وو او تللي وو خدای سزا خپله ډارېدم موږ خپل پاکستان نه تللي وو هلته خو دومره مشکلات نه وو بیا ډارېدلو مثال یو شی بل شی اوس خو ماشاءالله ډېر ښه سیسټم ده امن ده بالکل بېشکه همداسې دی او کوم بل هېواد ته چکر ته تللی که نه دا خلیجي ملکو ته تللی یم نور چېرې نه یم تللی
دا قطر ته تللی یم سعودیا ته دغه ملکو باندې ګرځېدلی. نو کوم وطن درته ډېر ښکلی ښکارېږي ژوند لپاره؟ د ژوند لپاره خو یاره ما ته خپله دوبۍ خوند راکوي، بل څه خوند نه در کړی د امارات. نن سبا د پیر په ټیک ټاک کې ګورم چې کرکټ کې ولاړ یې، کرکټ د شوقي یې د کرکټ کې نه؟ والله د کرکټ ډېر شوقي یم، ګورم او بل د ملګري مې ټول شوقي دي، خالد ده و، لونګین ده و. یو خبره به راته رښتیا کوي، سټیډیم ته خو ته هم تللی وې؟ زه تللی یم، هر څوک د خپل هېواد کوي سپورټ کوي که نه؟ بالکل. پیر صاحب تاسو هم اوس د افغانستان یې هم د پاکستان؟ بالکل صحیح. افغانستان پاکستان میچ کې رښتیا به وایي چې څوک سپورټ کوله؟ نه ما خو مخته داسې سیسټم و چې کله به د پاکستان د چا سره میچ وم زما پاکستان سپورټ کوو، نه چې کله افغانستان پاکستان وي او زه تر راځم چې کله د افغانستان به مې سپورټ کوو، وروسته به چې کله د دواړو بیا به مې یو نه سپورټ کوو، غلی به ورته ناست وم. خو اوس داسې ځای ته رارسېدلی یم د خالد د له وجې ده چې افغانستان به سپورټ کوو لازمي. نو څوک د بس او افغانستان اوس ماته په دغه خوند راکوي لکه کلاډیان یې ونیم سره د ما خبرې وسي، هغه د پاکستان خلکو سره د موږ زبان نه یو کېږي، لا پېښوري زبان لا مثال اردو زبان د کوم چې موږ خپل کرکټر دی د افغانستان کلاډیانو سره ته کله وژغې هغه خپل زبان بیا هغه سړي ته خوند ورکوي، خپل زبان خوند کوي که نه؟ لکه شوق د سړي زیات چې دغه ډله سپورټ کړي. پکتیکا کې فارسي هم شته که نه؟ دري هغه ډېر کم خلک دي. کم خلک دي. ستاسو زده که نه؟ موږ خو زده م ده، خو داسې ته چې د هغو خپله ملاقات داسې په پوه نه شي چې دا څنګه ژبه ده. بیا هم هغه هغه داسې وایي لکه چرنګاست. چرنګاست خوب است؟ چرنګاست خوب است ارګون په هغه ده، په ارګون ګري ده که نه؟ لوګري همداسې سره هغه ده که نه؟ هو دوی ډېره پخوند وایي چې کله کښېني ارګونیانو سره ډېره پخوند یې وایي. سبق د ډیجیټ چېرته ویلی؟ افغانستان کې. افغانستان کې څومره سبق ویلی؟ 12مه پورې مې 10مه خلاصه کړې دی، هغه نه وروسته بس نو مسافرۍ راوړې کړي. کوشش ونه کړو چې پوهنتون ووایې؟ کوشش مې نه ده کړی ځکه چې خلاصه ویم نه یم، ځکه چې په ډېر کم عمر کې راغلی وم، نو بیا چې کله ته مسافر سې نو بیا د خامخا په یو بزنس باندې فوکس راځي. نو په هغه وخت کې چې راغلو نو اول 3-4 کاله سړي ته حتما ډېر سخت وي، او زه یوازې له خپلې کورنۍ یوازینی زه یم په دوبۍ کې، او تر اوسه پورې مې یوازینی زه یم. او څو ورونه یاست؟ 4 ورونه یو الحمدلله. نه یو کویت کې د خپل تجارت لري او زه دلته دوبۍ کې یم، نور دوه موږ نه کشران دي درسونه وایي. ته زیات ګټې کې ورور دی؟ نه هم ډېرې زیاتې ګټې ماشاءالله. هغه دې سوال باندې ډېر ښه وخندل لکه پوه شي سړی. ایمان یو کال مشر ده ماشاءالله، هغه هم ښه ده. موږ شناک بزنس تجارت الحمدلله زموږ ډېر ښه ده، ډېر کلونه کېږي چې خپل تجارت لرو ډېر الحمدلله. کله چې اولین ځل امارات ته راغلی خپله بزنس مو وکړو، کار مو کول؟ نه 3-4 کاله مو که درته ووایم ما ډېر په ډېر کم عمر کې او ډېر په تکلیف مې تېر کړي دي، ځکه چې موږ ډایرکټ له هغه راغلي وو له درسه راغلي وو که نه، نو چې دلته کله راغلو بیا چې تا ټول عمر کار نه کړی نو بیا ډېر سخت درته، خو الحمدلله محنت مو وکړو. محنت مو بالکل بالکل. واقعا چې د ځواني کې سړی چې کوم نوی ځواني وخت وي که نه، چې سړی کاروبار باندې راشي د سړی ډېر مضبوطېږي، انرژي هم ډېره وي که نه، ډېره انرژي په انسان کې. نو خپله تقریبا 14 کلن 15 کلن کار مې کولو، زه هم 15 کلونو کې راغلی، موبایل دوکان کې مې کار کولو، بیا خو جیم کې مې کار کولو. جیم کې و مونږ جیم کې اصل کې ملاو شوي وو فرست ټایم که نه؟ ما ماشاءالله ډېر ځایونه کې زه ماشاءالله ښه باډي وه، لکه ښه 8 پیکس 6 پیکس هم لکه ښه 8 پیکس د ښه ساعت تېر د جیم کې چېرته چې ساعت تېرېږي یا چېرته په ټي وي کې چې ساعت تېرېږي او موږ ډېر سخت کارونه کول. جیم والا ډېر مشکل کار و لپاره و چې زه کوچ وم، بیا دلته سړی وزنونه اچوي جګوی نه شي، بیا تا ته وایي چې ما سره هغه بیا ته ورسره هغه ته نور هم سهار نه تر شپې پورې. خو ښه زه پکې مضبوط شوی یم، ښه ستړی کېدم ډېر پکې. هېڅ کار اسانه دی، هر کار مشکل دی پوه شوې، نو چې سړی ورته هغه شي آماده وي. 2012 نه تر 2015 هم جیم کې وم، بیا ما هم ډېر هیلپ کوله کسانو سره، حتی زه هغه هم نه وم، کوچ هم نه وم. ډېر خلک ته یو 2 غنټې هلته وي جیم کې که نه؟ یو 2 غنټې 2 ساعته به و، خو څومره به چې ما خپل وزن واهه یا به مې اکسرسایز کوو. فو ټلیفون راغلو موږ ته. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. جناب تیشه د امیر صاحب سره د خبرې کوم. کوم امیر صاحب سره؟
دا دولت تیرې لنګې ول سره تورې لنګول خو دواړه یو خالد او پیر صاحب ده پیر صاحب سره خبرې کوي کله ډیرو سره خبرې امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر صاحب څرنګه په افغانۍ زه به د سره وغږېږم که په وزیرۍ؟ په دواړو وغږېده چې په کوم غږېدای شي. څرنګه ښه یې امیر صاحب؟ د الله فضل د ته ښه وخت ښه تېرېږي. شکر دی زه دې نه غږ یم موسه پکې ښه د لنګۍ د ډېر خوند راکړه د اپلیکیشن ډېر خوند که ټول ته د سلامونه ټول ته خیر اوسه خیر اوسه الله دې عزت وکړه. وعلیکم السلام. زه د وزیرستان یو خو لکه مخکې مې د تا خل سره کارونه ډېر کړي دي ښه د خانې په ټیم کې دا زه به مې زده کړې ده صحیح صحیح ده بالکل ښه غږېده. ډېره مهرباني ده تاسې د لنګۍ نه ټول ټیم ته سلام د ملمانیت ته سلام. وعلیکم السلام. خیر اوسې مننه ډېره مننه. دا تاسې تصویر تاسې لنګۍ د تاسې کټونه ډېر خوند راکړو. صحیح صحیح بالکل خیر اوسې خیر دې تاسې نظر خوشحاله وي. تاسو دې خوشاله اوسئ. حاجي صاحب حاجي صاحب نوم دې څه دی؟ عبدالله خان. عبدالله خان د کوم ځای؟ وزیرستان. وزیرستان ماشاءالله. څنګه د روژه په خیر تېرېږي؟ الحمدلله الحمدلله. اختر ته تیاریان نیولې که نه؟ کپړې م کړي دي. داسې یو تور لونګۍ لکه امیر صاحب واخله ځان ته که نه؟ ته خو د خوست یې که نه؟ زه د پکتیا یم. پکتیا خوست. خو لوی پکتیا یم. لوی پکتیا کې خوست پکتیکا پکتیا عبدالله د خوست د ادوارې سره ویډیو د لنګۍ د بډې م ډېره خوند راغله اوس کټونه مننه ډېره مننه. سترګې دې ښکلې دي ډېره مننه او ډېره خوشحاله یو چې تاسو زموږ خپرونه کې زنګ ووهله اړیکه مو ونیوله. تل همداسې موږ سره همکار پاتې شو خپرونه کې زنګ وایي. ما په خیال کې فورن ډراپ شو. زموږ ګران ورور و زموږ پام نه و کال راغلی و کله کله اجازه هم ګوره اجازه به اشارې کولې خو مونږ روح هغه طرف ته پیر صاحب څه اشارې مشارې دي ماشاءالله ډېر روان و په پیر صاحب باندې ډېر تیز راغی که نه کس کې تعویض ماویز پوښتنه پیر صاحب خو یا د ولټ پوزیشن ډېر خوند ورکړه د لوګۍ وکړه. نه واقعا ښکلی ښکاري واقعا ښکلی ښکاري. پښتنو خاصه خبره چې ټول ښکلي ډېر خوشحاله لباس کلچر او فرهنګ واقعا چې دا هغه وکړي ډېر ښکلی ښکاري. ما تاسو چېرته وو؟ چېرته وو؟ جیم کې وو که نه؟ جیم کې وو. او جیم نه بیا ستړی شوې پیر صاحب جیم کوي که نه؟ جیم ما مخته کړی ده خو اوس فلحال یې نه کوم. داخله کې وکړم څو ورځې ورسم بیا پاتې را اوس مې خو نه راته یو څه وخت کې سټایل وو داخله یې کوله چې والا جیم کې مې داخله وکړه نور داسې ما باندې ډېر سوي د اکثره څو ورځې ورسم که نه ما سره په خپل کوم ځای چې ما کور ده د بلډینګ کې درسته جیم اول کې داسې هغه وي شپږ میاشتې پورې چې شپږ میاشتې د کنټینیو کړو بیا به هر ضروري کار پرېږدي او اول به جیم ته راځي. دغه بالکل دغه یو د ملګری ده طاهر خان نومیږي یو زما کمنډو عقل خو لیدلی ده یو کمنډو ده یو واحد ده یو یوسف ده یو بل کار صاحب ده چې راسي جیم ته داخله وکړي هغه پیسې ور پرېږدي نور نه راځي هغه اوله ورځ ځي. زموږ یو بل خالي هغه جیم د ما دغه پیسې ورپې موږ ته راکړي که نه چې جوس موس ورباندې وڅښي شو جیم پیسې مکمل نه ځي لږ جیم کې بس خپل ځان هغه کوي خالي جامې واخلي هغه د فټنس جامې یا ما خپله جوړې کړي بس هغه اوله ورځ چې نور نه راځي دردونه ورباندې راشي لټ. پیر صاحب مکتب ته چېرته والی؟ مکتب مې پاکستان کې ویلی. پاکستان کې سبق دغه ډېر اسماعیل خان کې و او لسم چې مې پاس کړی ده او نور کورسونه مې ډېر کړي دي د انګلیش کورس د کمپیوټر ډیپلوما هم شته راسره تقریبا په 2007 کې 2007 کې ما یو څو سوالونه دي کوله دغه راکې لکه دی مونږ د نږدې دی که نه ډېر اسماعیل خان د خوند کې لکه خپلې مخې تپوسونه کې هغه ټانک مخه لیدلی دی تاسو؟ او تللی یم او بلد نه یم دومره خو تللی یم ګومل بازار طرف ته او ګرځېدلی یم داسې بالکل لکه موږ مور چې کومه ده ګومل بازار طرف نه ده او پلار مو لکه ټانک سره نږدې ده. د افغانستان د لوګر یم څه شي هلکه تا خو د لوګر وې هغه ما درته ویل چې ما چا نه فارسي زده ده هغه د افغانستان لوګر دی. نه چې موږ د لوګر د ما یوه بله کیسه هم ده ته به معلومات کې د رسمل خان ځکه ماته ډېره نه معلومیږي موږ وخت په اسلام آباد کې هم تېر د مرې کې موږ یو کور هلته ده اچھا مرې شي هلته هم یو کور ده بیا شپږ میاشتې موږ د رسمل خان کې شپږ میاشتې هلته یو اوس دغه ډېره آبادي سوې ده پښتنو زه موږ اکثره زه کور هلته زه ځم لکه د رسمل خان ته ډېر نه ځم او کله کله چې بای چانس لاړ د رسمل خان کوم ځای ته نږدې دی زه خو پاکستان کې دومره بلد نه یم پېښور ته نږدې اسلام آباد ته نږدې بنو دا واڼه طرف ته نږدې ده دالې واڼه طرف اسلام آباد او پېښور تقریبا یو لار ده اوس خو دا سپیک روډ جوړ شوی ده اوس خو اسلام آباد ته ډېر نږدې ده تقریبا 3 غنټې لار ده ټوله. ته پاکستان کې خپل کاروبار لرئ که صرف کاروبار مو دوبۍ؟ نه پاکستان کې هېڅ کاروبار نه لرو
ها څو ورونه یاست؟ موږ 3 ورونه یو. هغه هم تاسو سره دوبۍ کې دی؟ دوه علي، یو مصر ده، هغه علي ما سره او کسر په کور کې ده. هغه لږ اکسیډنټ یې کړی، معذوره غوندې ده په د لاس باندې، حضرت یې په کور کې ده، نه ده راغلی. که داسې یو شخصي سوال کوم، تاسو کله د فلمونو نه افر راغلی چې راځئ فلمونه کې کار فلمونه ما ته خپله خوند راکوي، مخته مې ډېر کتل. سینمي فلم راسي بیا ملګرو سره ځم سینما کې ګورم، خو داسې افر شی نه دی راغلی. او نه یې کولی سي اکټینګ ونه ده زده، نه اکټینګ زده دی، نه ولاکه زده یې. کله دلته کله داسې کوله پوه شوې، دا خو ټول اکټینګ نه کېږي. دغه ستاسو ناست هم ډېر ښکلی دی، ګوره ټول په اکشن باندې ناست یې او اکشن ته ښه برابر یې، ویښتان، ګیره او لونګی. یا خو زه په سنتو طریقه برابر یم. مثلا فلمونو ته ښه جوړ یاست، که څه فلمونو آفر راشي کوئ؟ یاره نه امنیت نست نه کوو، داسې ځکه چې پښتنو ته ته سیستم معلوم ده. داسې چېرته اسلامي فلم وي، زموږ پلار ډېر سخت سړی ده. زه دا ټیک ټاک استعمالوم، هغه هم زموږ پلار سره موبایل نسته چې ویې ګوري، چې خبر سي بیا هم غوسه کوي چې ته ولې داسې ټیک ټاک استعمالوې. کینې ټیک ټاک عادي خبره ده، له ملګرو سره کینو چې ډېر ځو. ټیک ټاک د ټیک ټاک استعمال راته ووایي، اکثره خلک ډېر غلط استعمال کوي ډي جي. او دا خو ډېره غلطه ده چې میډیا موږ په غلطه باندې استعمالوو. نو دا مشکل دا ده چې اکثره خلک بې تعلیمه پاتې شوي دي. نو ځکه وایم چې تعلیم باندې باید پښتانه په تعلیم باندې ډېر زیات فوکس وکړي، خپل بچان هر څه که تعلیم وي نو میډیا بیا ډېره ښه کنټرول کړي او شی یوز کولی شي، په ښه طریقه سره استعمالولی شي. او چې تعلیم ډېر زیات نه وي هغه بیا په ځان کنټرول نه لري، حتما نو بیا داسې هغه کسان ته څه وینا لرئ چې څوک دا کسان چې سوشل میډیا غلط طریقې باندې استعمالوي او هغه بل کسان یې فالو کوي، هغه یې لایک کوي، هغه تشویق کوي؟ نو دا خو چې څوک په میډیا کې هغه کسان فالو کوي نو خو هغه خپل هم غلطي، چې غلط کسان غلط خلک په میډیا کې کوي نو هغو ته نور هم انرژي ورکوي که نه، چې څوک یې فالو کوي، څوک ورسره کښېني، دا ټول یو شی دی. چې څوک یې فالو کوي، څوک ورسره کښېني، څوک یې سپورټ کوي، څوک یې حمایت کوي، دا ټول په غلطه روان دي او الله تعالی دې هدایت ورسره وکړي. ټولو غلطي ده. امین امین امین. بهروز ډېر ښه استعمال کوي د ټیک ټاک والا، که څنګه زما غوندې تعقیبوه که نه. تکړه دی. ټولنه مهیله ده چې ښه مالا هم اکثره ډېر خلک وایي چې تاسو د هغه سپورټر یې. تاسو زه اصلا د غټ سویچونو کلاس ته وایم، خپل هغه شوق مې چې دی یو ویډیوګانې جوړوم، هغه اچوم. خو دا هم همدې لپاره انټرټاین لپاره ترانې اچوو، سندرې خوند راکړو، سندرې به اچوو پکې. موږ خپله ټیک ټاک د خپله مرجي مې دی، خو په دې خو نه شو چې ما ترانه واچول، زه دې سره یم، سندرې مې واچول، زه دې سره یم. اصلي کې اوس خلکو کاروبار تر جوړ کړی دی ټیک ټاک نه. اوس خو ټول کاروبار روان دی ټیک ټاک. لکه ټیک ټاک کې چې هغه ځینې یو څو کسان یې چا فالوور یې دغه کار یې هکه گیم وکړي، مسله نه وي. بلکل لکه هر سړی را چې ګیز هر څه هغه گیم کوي، دغه لږ کې مشکلات. لکه گیم کله گیم دې کړی لایف؟ نه لکه زه ډېر خوند کوي، شیشه ټکوئ، ګل دا مې لیدلی دا ډېر گیم لري، چپل واچوئ. دا یو خو داسې ملګرو سره گیم یې، خو یو مخکې مثال کاروبار تر جوړ کړي ځکه بیا نه صحیح. بالکل ډېر خلک کاروبار ته نه کوم، زه ټایم پاس ته کوم. بالکل ډېر خلک داسې ورته ناست دي. ډیوټي ټایم شروع کېږي 8-9 بجو نه بعد، هغه بس تلیفونونه بند دي، ټیک ټاک لایف کینی ته 2-3 بجې شپې پورې. نه که هر څوک راځي یو 2 ساعت لپاره کار راسي انټرټاین لپاره خپل ساعت مینوالو تنده مور باندې خړو بسي ډېر ښه ده. او که ټوله ورځ یا شپه په ټیک ټاک کې ناسي بل بزنس کار څه ونه لري، دا ډېره بده ده. هغه شخصیت ته ډېر ضرر رسوي، هغه فن فولوور یې ورنه تنګېږي، بول کېږي، هغه بیا انفولو کوي، وایي عادي کېږي ورته چې ډېر لایف کې عادي کېږي. وایي دا هر ورځ لایف کې زه یې ګورم چې مخامخ شي دومره ډېر عادي سلوک به در سره کوي. نو څوک چې په میډیا باندې اکټیو هغه ته زه چې ګورم ډېرو کسانو ته لکه رواني تکلیف پیدا کېږي که نه، نشه غوندې ده. ټیک ټاک پلیټ فارم دا ډېر هغه ده. بالکل نشه به داسې ده لکه ډېر خلک داسې په عادي شي که نه، لکه سهار نه ما سره درسونه یې باسي، کارونه یې باسي، دا په کوچنیانو باندې ډېر اثر کوي که نه. ما سره چېرته کار کوم که نه، افغانستان کې بند دی. شکر ده چې په افغانستان کې بند ده، الله دې وکړي چې په همدغه دوبۍ کې هم بند شي او په نورو هېوادو کې هم ډېر بند شي. ټیک ټاک ډېر خلکو ته بزنس ته هم ضربه ورکوي، هم ماشومانو لپاره. بس بندوم بس کال دی سودا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر هرکلی. هلو الحمدلله. پیر صاحب څنګه دې؟ پیر صاحب جی جی جوړ یې.
خیرت ته د الله فضل د تشې وحشي تیرې ده پیر صاحب خوب دې کړی پیسې کنه بالته دې کس کړم د خو بالکل تاسو څنګه یاست تاسو ښه یاست روزي سره الحمدلله وروره کوم ځای نه کال کړی نوم دې څه دی نوم مې سبیل دا دوی نه مې کار کړی سبیل او سبیل جوړې طبیعت ښه ده خیرت ته بخیر ما وویل چې د پیر صاحب د خوب څنګه خبرې څوک شناخته کسي څنګه یې سبیله خیرت ته ما ډېر کوشش وکړ زه پتاو شوم هغه ستا ځای هغه د پیر صاحب سره خالي هغه پروت دی بس ستا ځای خالي رانغلی ما چې ډېرو ته هغه پیر صاحب بېګا خوب نه ده کړی نه بیا هم کور آباد چې ځان یې ورسوله واده یې کړی و واده باندې ولاړ و ځان یې ورسوله یو ته پاتې پوه شو جرمانه شوې والله چې اوس هم وټ په برج خلیفه کې یم زه لږ لیټ شولم سبیل نه مزه پښتنه وکم تا خوښه ده بالکل تاسو سبیل ټایګر په ټیک ټاک کې خو ډیر راځي دا ټیک ټاک کې گیفټینګ ولې کوي وجه څه ده څنګه ډېر صاحب پیر صاحب نه خالد یم ټیک ټاک کې ډیر زیات گیفټینګ کوي ولی وجه څه ده دا خو داسې چل ده چې ګفټینګ کول ښه کار نه ده خو بیا هم مطلب د زړه کسان دي هغو ته مینه ورکول دي هغه تشویق کول دي که نه خو داسې کسان چې هغه یو څه لري او دا ځینې ځینې کسان هغه انفالو چې بلاکول پکار دي څنګه اوس هم ګیفټینګ کوي که پرېښه ده اوس خو چې د دې زړګي سر پکې نه وي که نه ما ګفټینګ سټاپ ده سبیله سبیل ګرغټ ګفټر ده نو هغه وکړه زما هغه ګیفټینګ چې ما ته کوې زه نور لایو نه راځم هغه ما ته کیش راکوه پوه شوې زما نیم شپېته فیصده ټیک ټاک وړي زه ټیک ټاک نه تللم ګیفټینګ یې پرېښی بس هغه نن دی هغه یو شیر پیسې کېده زه راغلم ما چې بیروز څخه مې هوټل کې نغد ایښی وي ډېره مننه صابر جانه څه پیغام لرې څه خبرې کول غواړې مهرباني وکړې بس قربان دې شم ژوندي دې ښه بنډار دلته غواړم زه خپله غیر حاضر شولم ملامتي منم ونه کړم بس انشاءالله بل پروګرام کې به راشي موږ سره په خپرونه کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ سبیل ټایګر هم زموږ یو ډېر ښه دوست انډیوال دی هغه نن څه کارونه یې زیات وو نو کله ابوظبي کې چېرته نو ور نه شو کولی چې راشي خپرونه کې اوس هم چې زنګ وهلی هغه مسرت خایي لپاره زنګ وهلی و چې زه خپرونه ګورم ونه شو کولی ما ته ویلی چې 3 بجې پورې بیا هم زه کوشش کوم اوس هم غټ کار وکړو ټلیفون یې وکړو اوس هم غټ کار وکړو تعقیبوي خو بالکل خپل ایسا یې څوک چې وایي پیر صاحب خوب دې پوره کړی دی ما د پیر صاحب د خوب نه دا څنګه زه خپله کمپیوټر سموم چې دا چا څوک د تیزه دي ورور څوک یې نه خو یوه کیسه داسې په د ټیک ټاک کې خلک ویني ډېر دې له وجې نه د سبیل هم یو ستاسو د مریدان څخه دی دا ټول ما مریدان دي الله دې دې عزت وکړي ګیفټینګ به کولو خو چې زه میډیا نه تللی یم تقریبا 3-4 میاشتې کېږي بیا ګیفټینګ بند کړی دی نه ډېر ښه کار یې کړی چې د ګیفټینګ بند شي او هغه پیسې کیش یو غریب ته ورکړي هغه دا خو ډېره بهتره خبره ده یو شیر باندې پوره میاشت کور چلېږي یو فیملي ورباندې چلېږي هغه 80% ټیک ټاک اخلي نور یو کس $1.5 رسېږي هغه $300 یو غریب ته ورکړي پوره میاشت نه دا دا نیم د ګیفټینګ وکړي دا نیم پیسې چې ما هغه ته ورکړي که نه غریبان دا نیم د خپل شوق قرباني وکړي ګیفټینګ دې وکړي هېڅ خبره نه ده د وادي خپلې ګټلې دي خو داسې ده چې دا نیم دې هغه ته ورکړي که نه ما غواړم ګیفټینګ وکړي شپږ دانې ګلونه دي هغه هم د شیر احمد د بکسونو نه مې اخیستي دي پوه شوې تا لیول څو ته رسېدلی ګیفټینګ ور زه نه کوم ګیفټینګ نه کوې لیول تر هغه 37 د څومره دی دغه 37 لیول دی نه پکې 37 چې کې او $50,000 په ترخار ولاندې کوي ګران دی تاسو سره د نه راغل بل طرف څخه شاید تلای دا کتونکي به وایي چې دا پروګرام د خیبر د ټیک ټاک پروګرام دی دا کتونکي چې کم ناز دي ده بالکل الله خو دې څه د روزو میډیا باندې خبر راغی لیک به روزو په باره کې به سوال کوم د روزې میاشت ده کنه تاسو لکه دلته فیملی سره خو نه کنه لکه نه ځان ته دلته راغی ټول فیملی مو دلته او لکه روزه ترتیب مو څنګه افطاری سحری دلته خو تاسو ته پته ده چې اوس مخکې چې په ګرمي کې وه لږ به روزه سخته کېده اوس خو الحمدلله دا ځل خو هوا ډېره ښه ده ویدر ښه ده نو دې سره روزه هم ډېره ښه ځي او په روزه کې زیاتره زموږ بزنس کې چې ما کسان سره بدلیږي تجارت
څوک چې چا ډیوټي یعنی وظیفه چې د ورځې هغه ماسپښین ته کوي ماسپښین چې هغه نو په دې کې ټول لپاره اسانه راځي بیا ډیر زیات کار ور باندې نه کوو لکه داسې ټیم راغلی چې روزه مات په دکان کې راغلی او داسې اوله روزه مو دا ظلم په بزنس په ځای کې روزه افطار کړی وو کنه خو بیا لږ تکلیف سره نو نه خبره کې مسافرې ده راتلای شي سوالونه باندې ریګ هېرېږم مال چوي کله د شو د 12 بجې پورې افطار کوي نه داسې ټیم یې کنه کې لکه سړی ډیر ځله راغلی دا دغه بجې افطار کې د ټیم شو د څه وای نه یا دا خبر صحیح ده موږ باندې راغلی کیسه نه ورسېده دا وایم چې داسې کله سوي دي چې ته دکان شي او روزه دلته ماته ده کیږي یا په سریر د په ګاډي کې مسوي دي په ګاډي کې اذان در باندې وکي نو څنګه د افطاری ځان ته څه جوړوي شي پیر زه خپل سي په کور کې عمل کپی ملي نسته راته زه یوازې هم په کور کې یا صرف میوه ته برابر کم پابند روزه ماته کم او نور مړی بیا د شپې 11 بجې نو مرګرو سره خورم اکثره د ما باري په کور کې نه مرګرو سره خالد دو لونګین دو یا نور مرګرو لپاره نه خوري کې حوصله یې نشي ذات شي یا خو دې دا سمج غپم په لګاو او روټین هم داسې جوړ کړی د مرګرو سره روټین واقعا چې روزه کې ډېر کې بدلېږي کنه سهار پر سره خاله چا څوک استفاده وکړي بالکل روزه کې وزن کمیږي که څوک بخشش سهار اتنو لسو بجو پر موږ بالکل خبره ترې خوږی خبره خو بکیږي خو اوس وخت شوی دی د مې ګرانو کتونکو یو بریک طرف ته بزو دوباره راځو بیک خیبر کې مرحبا رمضان کې ځل بیا هرکلی وای تاسو خطا کېدم زما چې خپل پروګرام دی کنه روزه نه مخکې هغه باندې عادي شوی خو خیر سټاپ خیر د پرونه مخامخ پیر صاحب ناز دې ځکه एकदम مرحبا رمضان شو پرونه قیس هم دا ټیم کې ویل چې ویلکم بیک مرحبا افطار کیسم لګا ګډوډ شوی نوم انتخاب کړی مرحبا افطار ډېر ښکلی نوم دی دا انتظار خو د افطار وي کنه بالکل او هغه وایي چې ماته د روژه او د ټول ورځ د ښه شیبې چې دي ماته اخري څو شیبې دي چې افطار ته پاتې دسترخوان وګورم ګرځم راګرځم تا ورته چې بیا ډوډۍ شوقین نه یې سم شوقین دي سم نو پیر صاحب دا راته وایي چې کوم کس د پاکستان نه راځي د افغانستان نه راځي څه سکل زده نه کنه څه کاروبار زده نه هغه باید راشي رانشي یاره تعلیم خو ډیر ضروري دی سړی وکړي چې بیا تعلیم نه یې کړی خو بیا به هم راځي خو به لازم ځکه چې وطنونو کې موږ پاکستان ده که افغانستان ده کاروبار دومره نشته دا ځای کې بیا هم در هم دي 1500 2000 په اسانه سره کولی شي چې د یوه ګټې چې سړی کاروبار کوي او کار کوي بل د موږ پښتانه چې ډېر تکړه دي که تعلیم یې نه یم د یو کاروبار کړلی شي یعنی توکل باندې کار کوي اول د موږ پلرونه در واخله داسې نور خلک ټول بیا تعلیم و تعلیمونه نه وو ماشاءالله ښه کاروبارونه ښه سیسټم یې روان کړی او چې خو خبره دا ده چې اول یو څه قسم زده کړي بیا راشي څنګه خالد حتما باید یو کسب زده کړي چې تعلیم یې نه یو کسب باید زده کړي او هنر ولري بیا راشي کنه او د خبره وکړه دلته خو زمونږ خروټي کنه د پکتیکا ډیر زیات په دوبۍ کې نو په دې خاطر باندې که یو څوک پکې بې تعلیم هم راځي هغه ته خپلوان یا څو کسان ډېره زیاته مرسته ورسره کوي بالکل نو په ویزې څه سیسټم یې هغه ټول ورته خلاصوي نو په دې باندې که د هغه تعلیم نه وي هغه کار یې وشي نو ټول خلک خو همدغسې نه دي ټول خلک همداسې نه دي چې بیا ډېر تکلیفونه دي ډېر زیات تکلیف یې تقریبا دماغي لکه داسې هنر لکه میکانیکي چې زده کړي میکانیکي دلته په امارات کې ډېر خلک کوشش وکړي چې خپل هیواد کې اول خو سبق تعلیم وي بیا خپل هیواد کې کوشش وکړي او کارمار ځان ته جوړ کړي هغه که بیا نه وي نو بیا هیواد کې مې او خپل کور کې مې فامیل بچیانو سره دومره بیا هغه نه دی کمې ګټه هغه ته ژوند خو خوشحالي تېرېږي که بیا مسافري کوې بیا وروره یو قسم زده کړې څه هنر زده کړه بیا امارات ته راشې بل هیواد ته لاړ شه چې تکلیف ونه ګورې که سره ووایه کومې پیسې چې دلته ګټي که هغه ته دوی خپله بزګري وکړي خپل باغ کې نه هغه کې خواري وباسي نو دې نه به زیاتې پیسې مو ګټي او په کور کې به ارام چې څوک تعلیم ولري او دا راته وایي چې د خروټو خلک کوم کاروبار پکتیکا والا خلک خصوصا په کوم کاروبار کې ډېر مصروف دي ډېر زیات خو کپړه ده جوته خبره ده ښکاره خبره ده ټول په دې باندې پوهېږي چې زیات فوکس یې په کپړه ده مټیریل باندې چې ډېر زیات کاروبار دلته کوي تقریبا په ډېره کې ټول مجي ګوګورې ماما زوی د ترور ځای د ټول کسان او د یو ځای د ټول
او د ډیره کې د کپړو کاروبار وکړي د پکتیکا ولا بیا د کپړو نه بعد دوام اپشن مې دوی اوس خو زعفرانو کاروم ډیر زیات کوي ډیر زیات کارونه دي زعفرانو لکه خپل کلین نه دی ټول زمونږ خروټي دي زمونږ د اکثره د سروبي ولسوالي اکثره ټول د سروبي ولسوالي او لکه زعفران خو دلته ډیر خرڅېږي لکه ایران زعفران وي او داسې لکه او د دوه زعفران ایران زعفران او د افغانستان زعفران ډیر زیات خوښي خلک خو د افغانستان زعفران په رینګ کې اول دي ټوپ کې دي کوم ولایت کې کارل کیږي زعفران په هرات او بل ولایت شي صرف هرات کې ډیر خدي خو په ډیر ولایتو کې کیږي افغانستان کې ډیر ولایتو کې خو د هرات زعفران کوم دي هغه دنیا کې ورلد ټاپ نمبر 1 کې دي دا په سړل ځمکه کې سړی ډېر خوشاله زعفران چې سړل ځمکه ورته چې رښتیا درته وایم زعفران مونږ کرلی نه دي ځکه چې زمونږ ځای کې نه کېږي او نه باغونه لرو موږ دي نور میوو بیا باغونه لرو خو د هرات دې ځایونو کېږي هغوی پوهېږي څنګه موږ خو صرف دلته تجارت کوو د پکتیکا څه شی مشهور دی لکه داسې څه میوه داسې څه پکتیکا کې مڼې ډېرې زیاتې کېږي او موږ خپل باغونه هم لرو زه د خوراک شوقي یم خوراک کوم خوراک خو زم شوقي یم زده نه دی پخلی څنګه جوړیږي هغه خوراک که نه اوس خالد یې خرڅوي که نه خرڅوي نه دی چې څنګه کرل کېږي څنګه کېږي خو زعفران عمر تجارت او نور خو باغونه الحمدلله لرو ټول باید په وطن کې باغونه ولري څومره مسافر یې باید پرچا باندې ځکه چې وطن عمر باندې ښه ښکاري او ته ورنه ګټه هم اخیستی شي صحیح بالکل او هغه پیر صاحب افغانستان کې کوم ولایت ته لاړې افغانستان کې پکتیا او پکتیکا به دغه دوه ولایت پکتیا کابل پکتیا ته تللی دی بس پکتیا دا یوه ده دا خو یوه ده پکتیا خوست دا درې یو دی بس دغه ځای مې کتلی تر کابله پورې تللی یم بس کابل نه مخته بیا نه ډاکټر نجیب په وخت کې دا ټول یو ولایت اوس مثال پکتیا او پکتیکا شول نو تاسو خو افغانستان زه خاص مینوال یم د ډاکټر نجیب زه هم چې نه نو هر چا ته خپل وطن کشمیر دی بالکل تاسو ته کوم ولایت ډېر خوند درکړ په افغانستان په افغانستان کې لوی پکتیا څه خوبي ولیده څه شی ولیده زموږ لوی پکتیا کې که وګورې که خوست ده که پکتیا ده که پکتیکا ده زموږ پکتیکا داسې ځنګلونه لري موږ د ځنغوزي ونې تاسو ته خو معلومېږي زرغوزي نه ده دغه ونې ډېر ښایسته دي ډېر خوند کوي ټول نیچرل قدرتي دي شنایي ډېر ده پکې ډېر زیات ډېر خوند کوي موږ دوبۍ نه تللی یو یخني هم دغلته ګرمي نشته هېڅ ګرمي شته نه غرونه دي چینې دي کاریزونه دي اوبه دي سړې اوبه دي دلته چې د مدني اوبو څښو که نه دې نه ډېر زبردست اوبه راځي هلته ځمکې اوبه دي او د غره خو ډېرې ښې اوبه یې ببرې باندې اوبه پکتیا ته چې کله ځې هلته کوتل دی که نه لنډې کوتل هغه ورته وایي چې لنډې کوتل بالکل لاندې بیا پیاده ګاډي سایډ ته کېږي ګاډی لاره نه شي پیاده ته کېږي هلته یو چینه دی د غره نه اوبه وځي څومره ښکلې اوبه دی هغلته کتلې هلته خلک ډېر لمبي هم ډېر یخ اوبه وي او بیا کوتل کې هغه دوکانونه چې جوړ شوي ډېر ښایسته څه تصمیم لرئ چې وطن کې کاروبار ځان ته جوړ کړي دغه کاروبار تاسو دلته کوئ دغه کوښښ افغانستان کې په دې باندې خو موږ پوره فوکس ده چې په هغه کې کار ولو خو ما هغلته په تقریبا مرکز ښارونه کې یو 50 جریب ځمکه اخیستې ده هغه ټول آبادوم دا بیا بزنس ته تجارت نو هغه بیا خارج ته ځي هغه ټول د افغانستان په نوم باندې هغه میوه ځي مڼې ډېرې زیاتې دي پکې نو هغه باندې مو شمسیانې لګولې دي باغونه تیار دي انشاءالله باغ جوړی باغ جوړ مې ده باغ ته جوړ دی بیا کومه میوې دي هلته کرلې ونې هغه ډېرې تقریبا 2000 به تقریبا مڼې به 2000 تقریبا نور میکس دي زردالو شو خو مڼه ډېره زیاته ده زردالو کېږي که نه زردالو هم کېږي خو مڼه باندې فوکس ډېر زیات یعنې مڼه شوقي دی ډېر مڼه فروټ کې مې کباب خورد پرېدای شوې دغه جواب ما ایکسپیکټ کړی نو ته په زلغوزو پیژنې که نه زلغوزي او جلغوزي خو زموږ نور خلک ورته جلغوزي ورته وایي نو موږ خلک هم زلغوزي ورته ما ویل چې چېرته پیسو نه نه جلغوزي چې دی د پکتیا دی پکتیا کې ډېر زیات کې پیدا کېږي ډېر ښه بزنس دلته ډېر لکه کوټه ډېر ګران هم دي بالکل افغانستان کې تقریبا چې زه راتلم 3600 یا 4000 پورې قیمت کیلو
او قیس محترم یو دومره راوړي دومره راوړي او تر نن پورې پوښتنه کوي چې هغه جلغوزي شته کې خلاص شوي دي وایي لیک راوړه چې وایي خو یو کال وشو هغه جلغوزي کړي دومره شرازي بیا به تر راوړې موږ ځکه اصل چې کله راتلای کنه دومره پاکټ کې کړي او بس په جاز کې دا بیا اساس چې موږ پروډوسر د جلغوزي ډېر شوقي دی زه خپل ډېر شوقي یم دا ځل کراتو خیبر ټي وي ته ان شاء الله جلغوزي تاسو ځای کې څه ډېر پیدا کیږي پیر په در اسماعیل خان کې ډېر اسماعیل خان کې در اسماعیل خان کې خو هر شی شته لکه امونه دي امرودان ډېر دي کنه امرود لکه میوې برکه چې سونی حلوا خو مشهوره ده د اسماعیل خان سونی حلوا سوهن حلوا خپل کیږي دا روزه کې بیا خلک حلوا لا ډېر سونه دې پکې ولا دي سوهن حلوا سوهن اصلي نو سوهن حلوا د کوم سونی حلوا ته مثال پښتو کې د ډېر ولې هغه ډېر مشهور دي او ډېر مشهوره ده او پاکستان کې کوم ولایت یاره یو ځای به نه رانه پاتې کوم ولایت ډېر خوښ شو اسلام آباد مې خوښ ته بس کشمیر ته تللی او کشمیر ته تلم کشمیر څنګه ځای وو کشمیر هم ښکلی ځای ده ماشاءالله کشمیر خو موږ سره نږدې ده موږ په مرې کې پاتې کېږو تاسو ته ما کیسه وکړله نو کشمیر ته موږ ځو اکثره ځو مرې چې دی دا دیر اسماعیل خان نه مرې اسلام آباد سره ده ایوب یا مرې اسلام آباد سره بالکل نیمه ګنټه لار ده ټچ ده زه خو نه یم تللی خو داسې ځان بلدوم اول زه هم نور پکې انشاءالله راشي چکر وکړه درکړه او تللی نه یم خو تیر کال ته زه لکه فرست ټایم تللی یم پاکستان ته او تللی یم صرف اسلام آباد ایوب یا دغه طرف ته لکه زه خپل هم اسلام آباد نه بغیر بالکل ماته پاکستان خوند نه راکوي ډېر لکه هر شی اساني پیدا ما ته چا انویټیشن راکړو د پیښور ښه او پیښور وایي داسې دی لکه افغانستان غوندې څه بېګانګي احساس پکې نه کوي دوکانونه او کسان تقریبا ارزان قیمت په شان دی ارزان قیمت هغه ټول پښتانه یا خپلې ژبې والا خلک دي بلکل د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزي خو پېښور خو پېښور دی که نه تاسو کوم هېوادونو ته تللي ډېجې خالد یو څو ولایتو ته تللي هغه هېوادو ته تللي لکه ترکیه ایران چې څه نو دیو هغه دې هېوادو ته تللي خو انشاءالله ترکیې ته خو رښتیا څومره اوس یو څه مخکې تللي وم څنګه وو وضعیت څنګه وو حالات څنګه وو ترکیه کې هم ډېر ښه امن ده ټول سیستم یې همدغه چې د دوبي غوندې سیستم یې کړی ده که نه دوبي کوپي ډېره زیاته کوي خو هغه ساحه ډېره زیاته لري که نه شنم ده ښه ده ترکیه ډېره ښه روانه ده نه کوم ښار ته تللی وې تاسو استانبول ته خو زلزله خرابې نه وکړې نه استانبول کې خو نه وه هلته باډر کې سوریا سره هغه غوښتل مې چې لاړ ځم خو وخت یاري ونه کړه ارتباط زلزله سره څه دی ولې چې پروسه کال وطن ته لاړې هلته زلزله شو اوس چې د ترکیې ته لاړې ترکیې کې دا چې موږ هغه کې د ځان ورسوو مقصد چېرته او خطرناک بیا روان ده خدای دې خیر وکړي چېرته روان دی افغانستان ته روان ده وطن موږ اول حکومت خبر کړو چې کس ډیجی روان دی زلزلې ترتیب ونیسئ نه زلزلې د خدای نه کوي خدای دې په وطن غمونه نه راولي نو خو بیا هم که هر مشکل وي که زلزله نه بل مشکل مې چې خپل هېوادواله کېږي ما پوره کوښښ چې هلته لاړ شم څه مرسته کېږي باید دې وکړو ډیجی لکه څه تاسو په د زلزله والو کسانو سره چې کوم هغه شوي وو حسیب لیدلي وو هغوی سره تاسو کومک هم کړي وو الحمدلله خامخا به یې خپل هېوادوال دي خپل مو وطن ده خپل مو وینه ده پې دردېږو جړېږو چې هر څه مو له وسه کېږي تر د مرګ تر ساعته به له خپل افغانانو سره کوو او روژې که څنګه روژې سره غریب خلکو سره څوک چې الحمدلله ډېره خپله وسه نه انشاءالله زیاته کوو کمه نه کوو دلته کوئ که په وطن کې هم یې دلته کوو هم په وطن کې دلته هم ډېر کسان راځي چې غریبان مسکینان یا دلته مشته دلته شته نه ما سبیل ته کال وکړم غریب خلک نه پېژني وایي دوبۍ کې غریب نه دوبۍ نه خو داسې نه چې زموږ نمبر یې اخیستی واټساپو کې یا هغه کې خامخا زنګ کوي تلیفون کوي نو بیا حتما تر خپله وسه پورې ورسره همدردي کوو مرسته ورسره کوو ولا بس موږ هم دغه حساب پیر صاحب ښه ده نه پیر صاحب ته باندې غږ وکړي چې هغه ده که نه دا کس ډېر هغه ده نو بیا خدمت باندې واچوي لازم به یې کوو پیر صاحب یې حق جوړېږي نه پیر صاحب باندې ډېر زیات زکات روژه میاشت کې داسې کسان دي چې یعنې د شرم نه تاسو یادوی نه شي خو کور کې د یو ډوډۍ پیسې ورسره نه وي یا بالکل کړي دي اوبو سره یا خرما سره به افطاروي بالکل صحیح خبره نو داسې خلکو سره مثلا موږ یو همسایه دی یو ډېر غیرتي هلک دی خو پیسې ورسره نه چې افطار ته څه واخلي شرم نه چاته نه یو نه ده خو زراو داسې خلک شته هم په افغانستان کې شته هم په پاکستان کې داسې خلک شته موږ زه خپله څه وس یې څه حساب جوړېږي کال په کال موږ تاسې خلک د روزه کې حساب کوي ما له ټولو شتمنو
هغه خلک چې پیسې لري تجاران دي خارج کې دي ټولو نه مې هیله ده چې خپلو خپلوانو سره چې کوم غریبان دي مسکینت لا وجې کړي سي مرسته ورسره وکړي په دې روزه کې ډېره زیاته ورسره وکړي لاسنیوی یې وکړي چې هر څوک یو دوه دوه فامیله واخلي داسې نه چې یوه ورځ یې ورکړي بس خلاص یو فامیل چې واخلي یو کس بس انشاءالله نو مشکلات په حل هم دا خبره ده نو ټولو نه مې خواهش ته چې خپل هیوادوال در باندې هغه لري تاسو باندې حق لري پر حق یې جوړي سي نو لاسنیوی یې وکړي او ډېره الله تعالی به تاسو ته بیرته دوباره دغه نه زیات بالکل خود او لکه رمضان میاشت اصل کې د احساس میاشت سحر چې ته کله پښیمانی نه تر روزه مات پر د روزه وې ست وګی لکه دوزه وګی ما خېټه مې بشي بالکل او دغه احساس ته چې غریب ته سړی ته وکي ته په زړه کې به د احساس راشي او ته په زړه کې به د صدقې نیت راشي او که در سره خدای دې نور درکې چې ته غریبانو ته ورکې نو دغه نیت په کار ته روزه کې چې د روزه کې سړی هغه وی کنه وګي وي د غریب د احساس نه راځي اوس زه وګیم زه وایم یاره زه خو د یو میاشت کې یو ورځ کې وګیم غریب خلک خو یولس میاشتې هم داسې وږي یا پوره کال هم داسې وږي ډېره مننه پیر صاحب چې راغلی خپرونه ته خیر اوسئ تاسو نه هم ډېره مننه تاسو نه او د خبر ټي وي ټولو همکارانو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته یې وخت راکړو پیغام لري کتونکو ته زموږ کمره تاسو په خدمت کې له ټولو لیدونکو چې څوک مو ویني له ټولو ته مې دا پیغام ده چې روزې میاشت مبارکه له خپلو خلکو سره مرسته وکړئ بیا هم په دې ټینګار کوم ډېره مننه پیر صاحب تاسو کې آخري د موږ هم دغه پیغام ده چې خلک به دا ټیک ټاک کې ګفټینګ کوي پیسې ضایع کوي باید چې د ټول غریب مسکینانو خلکو ته ولږي او د دغو خلکو مدد وسي موږ به خپله هم انشاءالله کوشش کوو په ټولو مسلمانو ورونو باندې هم غږ کوو چې د خپلو خلکو سره مرستې وسي هغه وسي او له ټولو پښتنو څخه مې دا خواسته دا یو خواست خپلو بچیانو باندې تعلیم ډېر زیات وکړي بالکل چې هر رقم په خپلو بچیانو تعلیم وکړي انشاءالله آینده به روښانه او پښتانه تعلیم ته ډېر زیات ضرورت لري ډېره مننه پیر صاحب او خالد خوشحاله شو چې خپرونه ته راغلی او بنونه مو ومنله ډېر ښایسته خبرې وکړې خپرونه ډېر ښکلی روانو نو زموږ نور هم میلمانه لکه روان دي ماشاءالله نو اول به یو ښکلی غوندې نعت بالکل نعت شریف په نشر کې آماده دی زو نعت شریف طرف ته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمندو کتونکو خیبر میډل ایسٹ مینوالو د ګرد نړۍ پښتنو رونو میندو خویندو مشرانو کشرانو زه یم ستاسو ملګری ستاسو هو ستاسو قربا مسعود خان یو ځل بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم ود ما فرینډ اور ما ډیر کلوز فرینډ زما خوږ ورور د نور البشر ډېره مننه مسعود خان هغه خبره شروعات تو کومه چې د پروګرام شروع شو نه نو پروګرام کې ګوره چې شروعات خوي کنه انرژي سره نو پورا پروګرام خو چلیږي مسافر خو حضرت را مخه د او یار ما یا دوا مسافر خو خدا دې مرحبا رمضان پروګرام دی یار او کنه شروعات د داسو کو بو شو نن څنګه لاګو یار ډېر ټایم بعد وړه فرار غلی او دسه لاګي لکه مرحبا رمضان کی او خبره چې چار چاند لگا دی آپ نے بس دا وګوره روزه مبارک میاشت ها او ملاو شو بګي نو ته پته را بس کولا بګ نورم جوړ شو اور ډېر زما بلکې پورا خیبر میډل ایسٹ ټي وي چې کوم چې مینوال دي دا ستار ډېر غټ فین دي نو همدا پوښتنه کوله چې د نور البشر چرته دی نو نور البشر نن راووتو نمودار شو ډېر ماشاءالله حشاش بشاش چهرې سره زه خو دلته کې مته چرته کې زه همداسې کې ما خیبر سره همیشه کلوز تعلق یې همیشه همداسې کې یم زه خو زه ټیک ته موږ سره تاسو ته خیال کړی موږ سره لکسین یې روم ناستي بالکل بالکل سره موجود دي زم دغه سایډ د بزو کې چې د غب شپ بلغه د ماحول بل خګو بالکل زمون ماشاءالله بد راته ګوري ته بد نه ګوري لیکن ماشاءالله دواړه ډېر فریم کې خم لاګي اور څنګه تاسو ته خولي نه دي خولي نه دي کنه په نظر ماشه دواړو په نظر ماشه زه هم دایم the one and only the great سعود بھائی and زما سره ما ډېر خوږ ملګری د بهروز مې ربي ډېره مننه مسعود او نور البشر ډېر خوشحاله یو چې ستاسو جوړه بیا جوړ شو جوړه برابر شو ستاسو جوړه نه پیدا کېدو نه ستا ولا هایټ پیدا کېدو نه ستا هایټ پیدا کېدو یو ټایم کې ما سره کې سریان ناصر ما دي مسعود خان ته خو ډېر اوږد دی نو کې سریان سره ما ډېر انصاف کړی قیس به داسې کسان سره تصویر اخلي چې هغه هایټ کې برابر وي زه هغوی سره سمارټ ښکارم که نه بالکل تاسو سره نه باسي وایي بیا ویډیو خرابېږي نو څنګه چې زما د سعود جوړه خلک په خیبر کې خوښوي
خو سعود نه مني سعود وایي چې بل کسان سره خوخي همداسې ستاسو جوړه ماشاءالله ډېر ښکلی جوړه دی بس دا ستاسو خبره چې سترګې ښکلې دي تاسو زمونږ دپاره یو ډېر ریسپیکټ لرئ او دا تاسو ډېر غټ کوم چې ویورز دي زمونږ او ډېر یو مطلب ډیمانډ چې یار مسعود او نور البشر د چرته لا پته دي نو نن خیر سره په سکرین باندې راولو او خوشحاله دا چې زمونږ سره دوه قابل هوسټ هم ناست دي زمونږ سره بس دا خو ډېر خوند دی خو زه خپله جلالم سټوډیو ده او خبر شوم چې بهروز به دی سعود به دی راسره پوه شوې نو بیا خو ما یاره بس خوند خو بګی او یو بل خوند خبره ده کدی نور ماشاءالله نن خو کالیم ډېرې ښایستې او اسکرټ داسې لګي لکه نه اختر ریز وي نن خیره سره خبره دا ده چې موږ ته افطاري ته چې ټایم کم پاتې کېږي که نه موږ باندې اختر تا د پوزیشن اخیستی وي موږ تیاریانې ورته کوو یو خبره دی وایي مخکې په افغانستان کې کوم کس چې د خوراک شوقي و لکه قیس وایي هغه به ټایي مایي اچوله چې نن ډېر سپیشل خوراک دی کور کې جوړ شوی دی خوراک د دومره خوشحاله خوراک بیخي ټایي اچوله ورته نو نن هم زما افطاري لپاره پټکې مټکې بد پوزیشن دی خسته دی ورته مېلمانه چې راغلي چې لاړو که نه هغوی هم پټکې اچولي ما چې بهروز هم ورسره ځان هغې کړي که نه چې پروګرام ښکلی ښکاره شي ماشاءالله تاسو د یوه جن پروګرام همیشه ښکلی وي او ماشاءالله سعود خو ماشاءالله داسې لګي که نه چې اوس هم فرش فرش خو بالکل نه ښکارم داسې به نه وایي نه ښکارې گپ شپ نور البشر پروګرام کې لګوو به کنټینیو همدا محفل روان دی جمع شوی دی څنګه تاسو ته پته دی که نه چې مو پروګرام کې دې پروګرام چې کوم ښکلا دی زموږ درنه میلمانه دي صحیح شو که نه نو هر یو پروګرام کې مو میلمنو ته بلنه ورکوو او دې کې زموږ داسې میلمه دي چې مختلف فیلډ سره تعلق لري چې مطلب ښه شاعري هم وي ښه سپورټسمین هم وي او ښه ډاکټر هم وي او ښه انجینیر هم وي مطلب مختلف فیلډ سره تعلق لري نو څنګه نور البشر ته پته دی چې موږ پروګرام کې بلنه ورکړې دي سپورټمین هم دی ډاکټر هم دی څو کمالونه پکې دي دې لپاره څلور انکران ورته راغلي نو زموږ سره دی د ګریټ منصور خان وداس بخیر علی منصور تاسو ډیره مهرباني او ډیره شکریا دا سیکنډ ټایم تاسو ماته انویټیشن راکو صحیح شو دا خیبر او د میډل ایست دا یو فیملی خوندې ده تنه پیلم سره غلم تاسو ماته انویټیشن راکړی او زلبیر راغلم نو ډیره مهرباني دا رمضان المبارک مهینه ده نو دا مو د پر ډیر خوشحالي خبره ده چې سپیشل لکه مو یو د فیملی ده اور ماشاءالله ټول یو ځای کې راغونډ دي کنه او چې کله پروګرام سٹارټ شو مو دا ویلو چې یاره دا خو لکه محفل داسې جوړ شو چې یاره دا هوسټ وغیرہ څوک به ملما هیر شو ملما به کومینس کې هیر شو بل دا و چې لکه بیا راځي چې د ملما د مسعود ډیر فیس میچ کیږي دا آی تھنک زما ینګر رور دی کنه مسعود سره رشتہ لري آی تھنک دا شور ده او مسعود کشر رور دا کشر رور یم بالکل ماشاءالله او د اورور هم یا بیسټ فرند هم یا تاسو کنه بالکل او ماشاءالله تاسو هم بیسټ فرند یم د شاګه نه دی دا خدای او ډیر کسان دي ورونه سره بیسټ فرند یا راز ماز ورته نه وایي کنه تاسو به هم دا غدم جوړ دي دوستي او ماشاءالله ډیر مو زمو دواړو انډرستانډینګ ډیر خاص کا څنګه نور زما سره ډیر کلوز دی کنه به دا منصور ما سره دسه دی لا لکه ما وډو کې سر کړه دی دسه وایي کنه نو ماشاءالله او ریسپیکټ دی زړه کې ما دی پارا ټولو دی پارا زما مرګرو دی پارا دی برقرار دی بالکل پته نه لګي څه زیات خلک کلن یو وروره تاسو کلن یې نه دغه تاسو مګاوځي زه خو په ځواني کې بوډا شم چې دراز ماته وایي چې تاسو کلن چې زم ځان یونګ وساتم زه چې خبره زه چې یوې ته راغلم کنه دغه مسعود دی دا مسعود دی په شو کرکټ ما سٹارټینګ چې غستم د ما سره بلومبي میچ کې ملا شوم هغه د ایس چینجینګ بګنه راغلی سو کال مخکې د 21 ایج ماته ډیر خوند راکړه کنه کله مخکې چې کوم نه هم داو بس اوس هم تاسو ته کو نه 26 کې جلی 26 ایج خپل لکه هنسا ډیر خوند ورته کنه 26 او ما هم د 21 باندې خبره غش په کله مخکې چې خلک پښتنه کوي بیروسو کله نه مالو 21 یا وشت سو کله پورې 21 متر نه نه پورې لکه شبه یو دی کنه په پښتنو یو شبه دی مرد کې یک بات ہوتا ہے کنه بالکل چې پټکین تړلې سو جی بي وای خدای یو شبه چې 21 یم منه وونه نور به تاسو تعریف و سم زغره 22 23 نور اتلس کنه خو خان ټول زمو مشر داسې لاګي نور البشر دی ټول نه ماشاء الله ها بس مشر نه نه نور اتلس نه نسکاری دا نور تاسو نه وای بالکل اندسه نور ته زما تعریف کا زه ستاسو تعریف کوم مسعود بھائی جی پښمنی کې د څه خورل ماشاء دومره انرژي د څنګه یار دا انرژي زما همیشه وي کار پروګرام وی پروګرام خورې څه لګا زه نارمل خدا خوراک خورم لکه زه منصور سره همیشه ډای خوراک سره خورم نه منصور خو ماشاء الله لګ غلې دی او زه همیشه خبره تاسو انرژي لګا انرژي دا انرژي او یو ځکیو د هغه څنګه انرژي لري
او ته نن خراب کړی نه فرق دی کنه ورته لا لګ ډیر خو فرق اصل کې وی کنه اصل کې دا اوس د فیلډ هم دا او زما فیلډ هم نه زه اوس ایز ا ګیسټ یم کنه تاسو اصل کې سلور او ماشاءالله هوست ناسي او هوست کې یو ګیسټ کې د فرق ویل چې د کس راوړل چې ډاکټر هم دی سپورټمن هم دی او دا د واغه د ډیر کمالونه دي ول دا یو دوه کس سره نه کې د سلور کسان پکار دي نه اصل کې ګوره ژوند تیرې کنه بیروز به خپل نارمل ژوند تیرې یا مطلب روزمره تا کوم ژوند دی خپل ډایټ خیال ساته او خپل لایف انجوای ساته صحیح شو ماشاءالله زمون سره نورم دی او نورم ماشاءالله ډیر ښه بوډي سټینا نورم جیم شروع کړی دی جیم او څنګه خپل وګورئ او زمون بیروز بھائی وګورئ ماشاءالله او منصور بھائی دی او زمون اجاز بھائی کیمرامین دی ماشاءالله ټول ماشاءالله اوس خشوي دي فټ شوي دي لکه څومره خپل صحت باندې او خپل ډایټ باندې کنسنټریټ کوي تا دې پر ډیره फायदा دی بهشکه څومره چې ویټ زیات وي هغه بیماریاں زیات وي هغه انسان کې کنه چې نور سړی ځان هغه سمارټ وساتي او وزن کم کې ګوره ماشاءالله زموږ ورور وزن یې کم کړو او ځان سمارټ کړو نو ټول خلک ماته دا وایي تا وزن کم کړی دا ټول ته چې ما اپریشن کړی دی اپریشن دی نه خیر سعود خو مخکې نه داسې و لیکن مطلب دا چې اوس له کمزوري شوی دی او مخکې چې کوم لګو ډېر زیات فټ و اوس له کمزوري شوی دی خو لیکن اپریشن هغه وایي چې څنګه چې کوم دی فیس باندې ډېر تاثیرات کړی فیس ډېر خراب کړی دی بیمارتیا خو موږ سعود بھائی نه دا پوښتنه کوو چې سعود بھائی ټریولینګ شوق شته کنه شته دا راته خو بس پیسې نشته چې استاد چې خبره وکم چې زمون سره کوم دا ګیسټ نه دی منصور خان دا ټریولینګ ډیر شوق لري راشه دا ګرځیدل ته پوز به کوم منصور بھائی کم لک کلی ته کم وطن ته تللی تاسو کم کنټریز ته زه سعود بھائی لکه تیر کال زه بکو تم لاړم واو ترکی لاړم آذربایجان شو الجیریا شو تو ته لاړم اوس ریسنټلی زه پاکستان ته لاړم په کې لکه پاکستان کې زه ډیر ګرځم خلک تاسو لکه خپل یو لیست جوړ کړی بس لیست د سې سچې ته لاړ شي چکر پکې وایم اوس ریسنټلی پاکستان ته لاړم هغه کې ما چکر یو ویلو نو لایک یو هفته پهل زه دبئی ته واپس رالم ډېر زیات چټي مې پکې تېره کړه ښه ماشاءالله چټي نه چې څنګه واپس رالم او لغوندې اعلی کور به دیدار وکړو سبا بل سبا روان یم عمرې ته خیر ماشاءالله الله دې عمرک نو ټریولینګ زه سټاپ کوم نه او ټریول خو به مسعود به چې کله تاسو انټروډیوس کول ډاکټر سپورټسمن لکه دا هوټل اصل کې تاسو لکه کم شوبې سره تعلق کم فیلډ کې تاسو میډیکل فیلډ کې هم موږ ټول میډیکل فیلډ د دبئی هیلث اتھورټي کې خپل جاب کم فارمیسي کې ماشاءالله ښه نو شکر د سپورټس هم کو سره لکه بس ټیمپ لکه پاس کو کنه او دبئی ته ځان لکه بیزی ساتو فارمیسي کې د دوا راته وخه چې وګې نشم هغه دوا شپې ته وخورم سهار ته فټ فټ نه لکه شپې سملی او به سبا وچت شي بس چې دا بعد وځي یو دوا یو هغه بیل وي خراب دوا نه پوری هر منټ بعد وګې کېږم نه الله الله خیر کی خاطر پر سپیشل دوی نه کوم ته وایي چې نو کې روزي لپاره غو ساتو نو وجه څه ده ولې نو کېږم او بیا د معده تکلیف هم لرم کنه دا اصل کې دا انسولین لیول کنه شوګر لیول چې انسان کې کله کمیږي کنه نو هغه د لپاره سحری کې چې خلک دا نه ورته وایي دارچینی کې پښتو کې څه ورته وایي دارچینی پښتو کې درچینی ورته وایي درچینی شته مات فارسی کې وایي دارچینی بسمونه ایر شو یم انګلیش کې سینمن ورته وایي سینمن انګلیش سینمن دا چې یو چمچ سره وخوري کنه هغه تاسو انسولین شوګر لیول مینټین کوي انګلیش سره شوګر لیول ډیر کم شي سعود انسولین سره کوم چې کارډ ډاکټر صاحب هغه چې چا زیات هغه برابر شي چې کم هغه زیات شي لکه برابر شي ډاکټر سعود ار شور کې به دینه وایي زه خپل میډیکل فیلډ کې بس صحیح ده مو خو دوړم ملو شو میډیکل فیلډ والا نو زه غلط ځای کې ناست نو بیروز به زه ته غلط ځای کې نه دي نورم غلط ځای کې نه دي نور خو ماشاءالله عادي کنه خو به تم دې فکر راځي تاسو هم بیا میډیکل فیلډ کې پردا ډال دې پلیز سنسر لگا دې نو تاسو بس وایي لکه تاسو خپل میډیکل فیلډ کې فارماسیست او تاسو بس ډایټ په اړه کې څه وایي لکه ډایټ باندې کې خدای چې لکه سهری ټایم لکه دې خوراکن کون پکار نه دی لکه لایټ خوراک بوکای لایټ وو ځان دې مو خلک دا کوي کنه چیرې بس سهری پورا ریز وګیو دنه خدای چې بس بسم الله کا شروع شه هغه ته چې سوره ټایم ملګي اوره پورې خوراک کوي ځکه هغه دې پر نقصان دی وي او بیا چې کله هغه کې معدې په تکلیف ته بیل ملاو شي نو پکار نه ده چې مو دوره خوراک وکړو لکه سوره چې لایټ خوراک وکړو اټول نه به بالکل سړی چې ډېر وخوري کنه ډېر وخوري هغه کېږي هم او کنه مطلب بوج کیږي په مطلب تب یا چې به روز به زبردست وایم چې ډېر زیات خوراک کوي زه ته وګه زکه وګی شي نه لازم کم خوراک کوم او دومره خوراک کوم چې خلک ډېر شک کوي تر روزانه کم خوراک کوم خو ډېر زر وګي چې غنټه بعد یو نیم غنټه بعد بیا دوباره خوراک کوم ځان سره داسې کوي یو کاټن کجوري کې دا خوره وډی لیاټ
خجور هم بیسټ دی خجور دی وځما خو خېږي فایبر هم خوي پروتین هم دی تا ته ملويږي هغه خسته نه تکلیف رانه کې د ډایرکټ اچوا خوره نه کجور خو کجور ته یو دعا دی کنه خو څومره خوري کې شفا دی بشک منصور دومره هیوادونه ته تللی کوم هیواد ټول نه بیسټ چکر لپاره که موږ غواړو لاړ شو کنه یا کتونکي دي باکو ته لاړې او نور ترکي ته هم لاړې ټول نه بیسټ کوم یو بیسټ کو ما خپل هغه سره بکو دا سره لکه ټول پکې نیچرل دي چې څه چې لکه مو نیچرل غواړو موسم لحاظ سره نیچرل دی هغه فوډ وګوره عام لکه ډېر ښه دي نو زه ښیم چې بکو د ټایم کې ټاپ کې ده او ریسنټلی هغه موسم چې کوم د ټایم کې ده عام تقریبا یخ ده ګرمي پکې نشته واوره د شان هم شته واوره پکې بیا سنو فال پکې کیږي تاسو کوم موسم کې تللی واوره و نه نه واوره پکې نه خو یخني ډیره زیاته وه لکه ګرمه نه خو ډیره زیاته یخني وه واوره پکې نه وه خلک د ترکیه صفتونه ډېر کې چې ترکي داسې ځای ده خوراک پکې ملوي دا زموږ ورور چې خوراک پکې ډېر ده منصور خوراک کلی پکې مو هلته پاکستاني هوټل هم جوړ دي بکو کې زیاتره مو پاکستاني هوټل هم دي او هم لکه خپل طرف نه خوراک پکې ملوي خوراک او آسان هم ده لکه ډېر ګران هم نه ده خپل خوراک پکې کوي شو او داسې لکه بکو کې هم ډېر ځای نه دي چکر دپاره که یو صرف بکو نه دی لکه ټول یخې لګا دی او زیاتر نیچرل سینري دي پکې نو ځکه ډېر خوند کوي نه خو لکه بیروس تلل غواړي بیا دا اوس لکه منصور یو لیست جوړ کړی ټریولینګ والا کنه دا اوس بکو دی او سبا نه بل سبا دا اوس سعودیات هم روان دی خیرت عمره ته روان دی بین آباد یو بل ټور دی خیرت بس هغه نه بعد بل سټپ خلوي ته چې تلاړو سه کانټي ته لاړ شه کنه اصل کې عمره چې څوک زیات خلک عمره نه بات واده کوي عمره کې دعاګانې قبليږي تاسو راځي چې په دعای مغو واده دي پر کوي او کنه دا قبول هم شي دا څنګه نیت شته بیا زموږ کتون کې هم پوښتنه چې سامي څنګه عمرې ته تللی دی سامي هم دی او موږ زموږ یو ډېر خوب پروډوسر صاحب هم دی کنه او خو موږ ته دعا وکړو چې الله یې زم زر واده وکړي کنه بس سامي نه بعد آصف صاحب ته خیر سره وبزم چې نکاح خرچه په ماش په خیر سره آصف صاحب والا مهرم تاسو ورکوي دان دی مهرم تاسو ورکوي بس نکاح په زمان ته خرچه مسعود بھائی د خوراک خرچه به نور بھائی شادي حال خرچه مسعود شادي حال داس بمبو کو ساز ماز با قصه هارمونی سره براوړو بس صحیح ده بازار دعا مطلب چې هر څه تیار دي خو صرف واده هغه یس گرین سیګنال پکار دی صرف گرین سیګنال هر څه شته خو ناوې نشته مالک نه متفق نه کړي دلهن صحیح ده او اوریم کنه پوه شو هغه فاینل کړی لانی تاسو 2000 واده کوي نو به ټول پنځه واړه چې لاس په اوچتو کې د شي چې څوک به دمر نه ان شاء الله آی تھنک دیز ال چانس تا 2023 ډیر بختور کال دی ان شاء الله ماته لاګي زمون کو پروډوسر صاحب کوم ووري आवाज اوري نو پروډوسر صاحب ان شاء الله ډیر ضرب یو ویل get سب یې انګلیش کې get married لته وګیږي ان شاء الله خنور بھائی پروګرام کې رااله پروګرام کې هم نور رالو تم نور یې او دا څنګه لکه یاره مثلا سعود بھائی اصل کې پروګرام خو مسکول بس لکه مصروفیاتو تیر شوی هفته ما پروګرام کړو راغلی ما بالکل خو اوس چې نن رالم لکه مطلب ماحول کې ناس نو ګورم ټول ته مې وګورې دی کنه نو ما فیل مطلب لکه ډېر ټایم پس لکه کال نیمو شو پروګرام نو شوی کنه نو بس دې خپل یو خوان لکه یو فیملی غو د ماحول دی مونږ ته پته هر څوړې څوک په جاب کې مصروف دي څوک په بزنس کې مصروف دي نو دا غي د وجه خلک یو بل ټایم نه ورګي کې ملاوي کوم چې د ویکند کې ملاو شو چې په میاشتو مې سره ملاقات وشي خو لیکن دا یو داسې دی لکه سړی راشي ګنټه وي دوی پروګرام وي غب شپ لګي دی ول باره کې دا پوسونو کې معلومات مو شنه زما چې لګ ډېر زیات خده زموږ د بردا یو جونګړه جوړه دا فیملی فیدر فین فالوورز بالکل هر پروګرام کې به کول کولو چې یار نور البشر دی کوم پروګرام رانا دی هر پروګرام نور اشرته دی نو ماشره نن دا مخ نمودار دی او څوګم ګوري پروګرام نو ماشره نور نن روزه د خکارو میاشت ده او خکارو کې به نور راځي بالکل دا خبره ملاقات وږي او دا چې په سکرین نور په سوشل میډیا کې زه فالو کوم او ډیر ګوندان ډیر چکر شوقي دی او نن سبا د جیم شوقي نو د چکر ماشاءالله باډي وغیرہ خدای کنه لکه زمو سنگل باډي او دا خو ماشاءالله ډبل پسلی ډبل باډي ها خیر سره دغه هایټ سره دغه باډي هم خوند کی لګي کنه اصل کې باډي ته پته نشته بیروس ته ویل نه ته دغه خپل اولډ چې کوم دغه ډیټا لکه دغه چیک لګنه درخه باډي جوړ کړو خو 8 packs I remember بالکل لایف ما لایف کې کوم نه کار لازم تاریخ شروع دی نه څنګه چې نور البشر باډي دی کنه داسې باډي هیڅ څوک نشي جوړاوي اوس تاریخ دوباره وکړه
مطلب دا چې به تمزما تعریف اصل کې وکړه. دا وګوره موږ ټول ناس یو کنه خپل سپورتس کې لکه سعود بھائی میډیکل فیلډ کې ماشاءالله ډېر ټیم دی موږ وینو کنه ټیم مو شو ډېر عشان بیروز هم دا خم پکاروم داسې ده کنه. مسعود بھائی خبر مې ونیول بخه باډي جوړول مشکل کار دی. بالکل بیا زما هایټ کې چې سړی وي د دې باډي زر جوړیږي. د نور بشر هایټ کې سړی وي ډېر په مشکل باندې او د سلوري هافرین وي چې په دې هایټ کې د خپل باډي جوړ کړی دی. بالکل زیات شو بریک زیات شو ماته وای چې خبرې زیات شو اور کې شان دي دمه نه پاس بیرته راګرځو. ویلکم کوو د خپل پروګرام کې مرحبا رمضان او پروګرام ډېر زیات ښکلی شروع دی ښکلې خبرې دي ځکه چې مسعود په پروګرام کې ناست دی نو موقع خو دې چا ډېره په مشکل باندې ورکې هماله راکوي کله کله پوه شي او مخامخ ورسره بیروز خان ناست نو بس هغه ورسره هم پوهه دی. بالکل نو زه خیال نن تاسو درې واړه ماته یو راجمع شوي خیره سره کنه راجمع زه خو پکې غلی ناست یم تاسو کورور راوړی دی نن هم غلی هغه بس جست خبرې کوي لیکن به هم زه کوشش کوم چې یاره پروګرام کې یو انرژي برقرار وي چې بالکل پروګرام کې مطلب بهر را نشي کنه مطلب یو سلو موشن را نشي ورکې نو خیال لیکلو دی چې کوجه کې راته کنه سموسې به راوړي نو سموسې هم نشته کاته جلیبی به هم راوړی جلیبی سموسې سره راوړی دي سره نه نن خو روژه ده نو روژې کې به جماعت یو خو مو خوشحالي دو چې نور البشر او مسعود رضی بیا جلابی هغه سره جلابی هم راځي جلیبی جلابی اصل کې دا عربي کې ولا عربي کې زلابيه زلابیه نه بیا موږ زلابیه او بل څه ته وای دی لپاره مې زلابیه ونه ویل چې هغه وای چې ډېر نن زلابیه وخوړو دا خوستیانو زموږ بیروز بھائی ماشاءالله نور خبرې خو ډېر زبردست تا دا راته وایي چې دا کوم چې تا کړه پګړی دې ته بویو کړ پګړی کیا کہتے ہیں بالکل ماشاءالله ډېر خوند کوي دا خپل تا ایڈجسٹ کړه کنه بالکل دې دې پر تا پریکټس کړه دې ولا زه دا خو زموږ فرهنګ او کلچر هم دا دی کنه دا زموږ کلچر دی بیا پښتانه ښکلی دی د کلچر سره نور هم ښکلی ښکاري زما شوق د شیان سره ډېر دی پکول کله اغوندم کله دا اغوندم کله ساده ټوپۍ اغوندم لونګۍ چې دی بیا شملې سره ماته ډېر خوند راکوي یو وار مې هسې ټرای کړو ښکلی مې جوړ کړو ډېر خلک تعریف وکړو چې ډېر ښکلی دی جوړ کړی زه شور نه وم مطمئن نه وم چې ښکلی دی که نه بیا نن چې د کوم کسان چې میلمانه وو ماسټران وو د دې بیا دې باندې مې ور هغه کړم او ګوره زما صحیح دی چې دوباره هغه کوم ډېر زبردست څوک تړلی ما خپله بیا ایکسپیرینس والا یې نو نن سبا ستا تعریف ډېر نن سبا زما تعریفونه ډېر زیات مطلب دا اصل کې مطلب گرین لیسټ کې د تعریف کې نن سبا ډېر ماشاءالله خلک تعریف کوي وی تعریف کوي نو خیر غړې هم خیسته چلو غړې خبر تاسو لاګي نه اختر په علي اول کې و چې د سکینم غړې هم راشي که تاسو زوم کوي کنه د اصل کې تورې جامې او واسکټ پکې تور دي نو واسکټ کاری پکې ظالم واسکټ هم ډېر خیسته چلو سکین کې ګوره واسکټ کاری ما شامله د سچولا ته مې کې مزایمت بل خبر منصورم تورا جوړاو چلی و سره واسکټ واچولې دي او بالکل یو باندې میچ کړه تاسو خپل بایک سره بس مون برابر شولو ماشاءالله پکول لرم راوړم درته بس کار کو ما پهله کا پته تاسو پکول کړه به خو ما دې تاسو را کړه و ها دې ته وایي چې پټکي واغوند دا د عربیان ولا پټکي واغوند خوان دام نو خبر خو مې هم لګا نه لګا تړل ډېر کولې دی نه خبر اوره تاسو درې تعریف شو د مو دوړو څه ګناه کړه نور څنګه شروعات پر نور نه وکړه زه نه پیسې مې درکړو کنه تعریف اصل کې فریک تعریف کوم سر راست ها نو زه مدنه بلک چې کوم نه درته سو شډول له بروجه کې ځکه ته خو یې چې کوم نه ګرځېدو ولې شو کیما نو بروجه کې سو روټین وي بس روزه کې خو نور به مولا روټین لغونه خغونه مو خو ته خم یو چې ټایمینګ پکې مو ته ډیر خشي ډیوټي ټایمینګ کم ډیوټي ټایمینګ ډیر کم شي لکه 9 بجې نه 2 بجې پورې مو ډیټ وشي هغه نه بعد راشو کور کې لغونه آرام کو به رفتاری لغونه تیاری مې وکړو او دنه بعد به لغونه شیډول مو ولا سخت دسه دي چې تر وته سو پورا تر وې کو خپل بس مونږ کو پورا بیا نه بعد واپس راشو نو ډیر ستړیو نو بس به خوب وګو لکه مطلب ډیوټي ټایمینګ خاطر کو بس دا روزي سره لغونه ځان مو بيزي کړی دا لکه فل لکه فوکس مونږ دا کړی ټریولینګ ته چیتا چې دنه لغونه فریک شو ان شاء الله روزونه به تاسو سوچ کوو ډاکټر صاحب زما د سعودي یو سوال دی ما ته دی ډاکټر صاحب دا دوی طرف دا ټیم ډاکټر صاحب بل ارتري وړو ها ټول ډاکټر صاحب دا افطاری نه بس سړی باندې خوب راځي چې خوراک کوي دا ولې اصل کې مو خوراک ډیر بالکل مین پوینټ دا چې خوراک تاسو ډیر زیات وکړو تاسو एकदम خوب راسي او افطاری نه بعد مو ته پکار دا چې خوراک لغونه لایټ کو کبه غنه بعد ته وګی کیږي لغونه ډیلی کا خوراک لک ټایم بعد وکړه اراوند لک افطاری نه با ترونه بعد کوي شي لګ ډیر
خو چې موږ خلک اصل کې دا غلطي ده چې موږ خلک افطاري ته کینو کنه اخري ټیم پورې ناسو چې بس فل شو خد هغه نه بعد موږ شتیګو ټول نه مین ډیشز هغه کې پراته وي او باډي لپاره ډېر ضرر چې رسوي کوم هغه ده اول چې خوراکو کې اول باید فروټ سړی وخوري او اوبه وڅښي فروټ او اوبه ویلې پورا ریز موږ لکه اوبه نسکو نو موږ دپاره خو دا مین ضروري دا ده چې اوبه پیله وڅښو او افطاري نه بعد لکه موږ ته پکار دا ده چې کم از کم 1 لیټر نه خو زیات وڅښو اوبه ویلې پورا ریز موږ لکه اوبه نه دي څښلي هغه لګون موږ باډي کې لکه د اوبو کمی راشي نو ځکه لګون موږ ویکنس کېږي چکر راځي کنه چکر راشي ویکنس شي پکې نو د دې لپاره موږ ته پکار ده چې اوبه مې سره وڅښو او ډېر خلک په سحري کې بیا اوبو د شان ډیس کې چې سبا تګ نه شو بیا خوراک ډېر زیات کېږي اوبه هم دورس کیږي لکه تربیلا ډیم ورنه ټیم نون سټاپ دورم په کار نه دي کنه چې دور اوبه اوس کې چې هغه نه به طبیعت کېږي لکه اوبه یو لیمټ ده کنه چې ډېر زیات وګي طبیعت نورم طلب کېږي چې نورم یې اوس کم بیروز وای خبره خوراک نه دی خوراک لیمیټډ اصل کې مونږ په دې نشو کولای کنه زمونږ خو ته پته ده زمونږ د پښتانه مونږ د چې درې ټیمه روټه بالکل او په روزه کې بیا اچانک را پسې کال پس راشي نو هغه داسي چې لکه بس مونږ اوس پکې ماشاءالله خبر برابري نو خوراک زمونږ ته لور او بل پکې خوګړې راځي زمونږ د زوی مګا چې لکه پکار مونږ لیدا دا خوراک کوا خدا سویټ نه دي ځان ساته لکه مطلب شربت ته په دنیا شربت یو ګلاس اوس کې نو تاسو سیستم چې کوم نه هنګ کو او بل یخ کو لکه نورمال خصوص کینه چې نورمال وبونه بکار دا چې لکه دی لکه سویټ ته لګون د خیال کې چاټ فروټ چاټ ډېر خلک خوري او که خیال لیکړي وي چې کوم هغه نه په ډایرکټ چیپ کې بسکی ډېر بالکل پوه شو نه بیا چې کوم خلک سموکینګ یا چې کوم نه کوم نشه کې نه به باغې نو هغه لګاغي د وجه موږ مکمل وجود چې کوم نه هنګ شي نو لګ نه خو برابر خوراک پکار د خو صحیح پکار دی بالکل او به روزي کې خو زویم چې دوره ایکسترا اورلوډ خوراکونه وشي چې د کې به زیات کسان بیمار هم شي ورکه دا هم تاسو کتلې وی کنه لکه چا دا فود پویزن وشي ویلې یو ټایم یې خوګم خوري ترخم خوري ورسره وبم سکی ورسره شربت هم سکی نو هغه میدای چې یا الله خیر او صبر کوم هغه اصل کې مين وجه دا دی کنه چې اخ خوراکونه بالکل الټا کوي لکه سپایسی پیلو خوري به سویټ خوري به ورسې به سپایسی خوري لکه هغه کې دا شی ده مو پښتنو کې تقریبا دا ډیر ده بالکل دا چې خوراک مون ډیر مکس کوو نو هغه د وجه نه فود پویزن ډیر پیلا کوي چانس پکې ډیر زیاتی فود پویزن والا نو پکار خو نه ده چې مو एकदम لکه شروع شو بس خوراک باندې نه نو به سمو خرو به چی ټایم ډیر ده سره سعود بھائی پورا شپه ده سو خورو تو کیا کھائیں کچھ بچا یہ خدای شي افطاری کې لغون سړی فروټ خوري ګلاس وبو اس کو بس لغون آرام طاقت کله راځي ما طاقت تاسو ته وبو نم رسی فروټ نم رسی او چې ته د سره او فروټ کې زیاتره کوم زیاده فروټ ډیر خدای مطلب کباب زلدي کباب ما فروټو کې فیوریټ هم چې دی کباب دی کنه دی کباب زم چې فروټو کې خیر د لغون واټر ملن وخره ادوانه اټ دا ټیم کې ډیر خره بیسټ دی نو ټولو کې بیسټ مخالي اوس مطلب وی چې فروټو کوئی کباب بس دو اصل کې فروټ ځکه جوړ کو کنه چې فروټ د تخل لګي او کباب پسې مخالف خاصه مغاي سچي داسي کباب خو پکې هغه مالا فروټو کې کباب خو ایم فروټ کې واچولو بیا چې افطاری کې سپایسی وي یا خواږه وي سویټ کومه ضرر لري انسان ته ډیر سپایسی خو زم چې سړی اګنور کی سپایسی خو الریډي لکه خو ډیر سایډ افیکټ دي بالکل مو ویل لکه غزان دی پر لکه مو صحت دی پرم صحیح نه ده ویلې پورا ریسته لکه بخي خوراکونه کې وغه نه با چې ته ډایرکټ خوراک شروع کړو سپایسی وخوري ا ډایرکټ مېدی تاسو امیدا بس مر پکار وي امیدا د پر لکه ډیر نقصان دی چې مو ډایرکټ لکه دسه هیوی خوراک وکړو نه ا ډیر نقصان دی ځکه شروعات نه کجوري نه کیږي نه شروعات ځکه چې ډیر لایټ وکړو خیر د سره پورا شپه ده کنه بالکل پورا شپه دې پر پورا شپه دې بیا غنه بات تاسو لکه پر نه بعد مونستلار شي تر او غنه بعد لغون سره بل لغون بغی شي به تاسو خوراک کوي شي بلش کوم کال کې راغلی امارات کې زه 2017 کې 2017 کې صرف ته مسعود دلته یاس کورای مدلته دی کور ولا ملکه سیریسي زیرو کله دلته وی کله الته وی التم لکه مو غټه فیملی کنه خو مسافر نو اوس فیملی نشته تا مسعود نو زیات کارونه د افطاری لپاره سو کې ته مسعود بس دواړه کو یو بل ته هیلپ کو بار نو امارات خو دسته 400 اویلیبل دواړه کار کې لکه هغه دواړه کار کو څه جوړاوي شي افطاری ته تاسو جوړاوي ډېر زه خو کله کله پکوړې ته جوړ کم دا ډیر شوقین چې پکوړې نو سپیشل ته پکوړې ته ماته وځي چې ته ورته پکوړې جوړې بس دوستان تاسو پکوړې ډیر خوري ډاکټر چې پکوړې خوري کنه تاسو هغه هم یو خوندې چې زه تاسو ته جوړ کم ډاکټر پکوړې دوايي پکې دوايي
کېدای شي بې وږی هم نشي ته دا وایي زه خپل هم پکوړې ډېر شوقین یم ډېر خوند راکوي اور زیاتر افطاری کې زیاتر پکوړو باندې ډېر یلغار وي همیشه پکوړو او سموسو باندې کنه لیکن څنګه خبره منصور وکړه کنه چې یاره څومره د کوم چې اویلی خوراکونه دي ډېر لیور هم ډیمیج کوي معدې ته نقصان کوي نو دې نه لوګونه به ګریز کوي څه نور دی بالکل هم داسې ده اصل کې زه دا وایم چې دا پکوړې چې کومې وي که نه دا صرف په روژه کې وي روژې نه بس بیا که سړی ډېر کوشش وکړي بیا ښه نه لګي که نه لکه زمونږ هم ملګري تېره چې کوم دی خاندلې مونږ چې کله سامان راوړو د روژې نه پهله ما تېره پکوړه وړو په کار دغه ما تېر کال ولا پراته دي نو ظالمانه خو بس هغه خو به بیا لکه بیا ته کوشش هم کوي که نه نشي ټایم هغه مطابق نشي جوړېدی او په روژه کې روزانه لکه یو کس دې لپاره مقرر وي چې به ته پکوړې چې او ټیسټ هم هغې لاس کې دا مو یا ساتئ لکه مثال کې طور زه پکوړه سپیشلیسټ یم که نه زه به ښه جوړ کړم لیکن که نور جوړ کړي کېدای شي نور لاس کې ذایقه نه وي دا هم یو مطلب یو پوینټ دا پکار ده چې دی راوړي که نه دا خو لکه شته لږې ورځې پاتې دي سپیشلیسټ یم والا دلته زه وږم یم زه به خیر سپیشل تاسو ته انویټیشن راکړم تاسو ټول راشي افطاري ته बिल्कुल बिल्कुल एनी टाइम तक सूरत ले शी और नेकी और पूछ बिल्कुल हम तो आएंगे हम तो खाएंगे دوستان موږ ته اول کې وویل چې افطاري کې د شیان بني او د شیان بخوري اوبو هندواڼه بني نه خو زه به تاسو ته ترتیب کې کړم چې پهله به تاسو دا خورو او صرف دانا چې بس تاسو ته پورا ټیبل او سجاو کم گیم غندې لیول خلاص کې زه به تاسو سټپ بای سټپ هر څه کې کړم چې اوس 10 ولا ټایم لیول 1 لیول 2 او 2000 به تاسو پرې کړم هم نه یو کس اوریجی راوړي و ها ماشوم ته ویلو چې ولا کاغه چرګم راوړه نو میلما اوریجی لیک لیک خوري چې اوس چرګ راځي وای خورا کنه وای چرګ کل راوړي وای چرګ راوړم چې دا اوریجی تانه توي شي چې دا وخوري موږ بناسي چې ډاکټر څه چرګ راوړي لیکن یاره بیروز بھائی ما یو بل شی نوٹ کړم ماشره زمون دبئی کې به دا خو دسه زمون دسه خپل لکه کور دی کنه لکه څنګه خپل پاکستان یا افغانستان د خپل کور غنو لیکن چې دبئی کې اوسېږي ته دسه فیل کې دا زمون خپل کور دی مطلب کوم فیسیلیټیز دو ګورنمنت زمون ته ورکړي دي مو خلکو څومره خیال ساتي کوم چې خپل خارجینو خیال ساتي خپل لوکلو خیال ساتي یاره زه هم چې سلوټ ده دو ګورنمنت ته یاره خبره ده د مسعود بھائی چې اول کې دا امارات انسان دوست دی بالکل د انسانانو احترام کی او موږ ته تر اوسه نه دا ویل چې تاسو بل وطن یا تاسو وطن نه دی موږ دغه لپاره د احساس کوو چې دا زموږ خپل وطن دی دومره عزت راکوي موږ دې ځنه رزق ګټو خپل هیواد ته پیسې لیږو یا خپل هیوادواله دلته راوړو که نه نو دلته موږ څه تکلیف نه لرو نه دا زموږ اول وطن دغه دی بالکل موږ ماشومتوب هم دلته تیر شوی سپورټ هم دلته یو میاشت موږ وطن کې یو 11 میاشت دلته یو بالکل وطن کوم یو شو دا شو او بل خبره چې موږ چې چاته یو کنه تاسو یاره د خپل دبئی سره خپل دبئی لکه دبئی ته داسې ګڼو چې خپل مطلب کور خپل پاکستان دې ته زما خیال صوت ولا حقته وي چې حقته زو چې غین تاسو کې مطلب دبئی بهر ملکونو کې چې نه غي حقته زو حقته چې کوم نه روان اعظم رسم غوندي وای چې یو منډه به وکړه دبئی ته لاړ ماشاءالله زمون سر خیره سره عمره وکړه نو سر تاسو ته ډېر مبارک شه عمره او ماشاءالله سمي عمر سره عمره کړې دي زموږ انجینیر صاحب نیاز هم دی زموږ نو ټولو ته زموږ طرف نه ډېر مبارکباد تاسو ته الله تاسو د عمره قبول کړي او دعاګانو کې بیا ساتي او موږ په دعاګانو کې ماهر وای او سپیشل سعود جان موږ ټول خیبر فیملی منصور بھائی هم روان دی منصور بھائی تاسو هم رښتیا چې منصور روان دی مسعود هم روان دی ان شاء الله ته هم روان دی اعظم روان دوه روان ان شاء الله سپیشل دعاګانې موږ بس الله کوم چې دعاګانې دي خاص کر رمضان په برکت میاشت دی بل سبا ته ان شاء الله جمعه مونږ به خراب کوي سبا د زبر سے برازي او تاسو ځای بس دا دسه یو اتفاق شو لیکن دعاګانې کو ان شاء الله یا ساتو ټول الله تعالی موږ خپل کور ته وړي چې موږ دا بس نیت پرې تا چې کله نیت وکړې کنه لکه تا نیت وکړې یا الله مام یو طلب شو زوم تا کور ته راځم نو الله به تا ته یو سبب جوړي سنه سلری درته وخی چې اوس تا دې پر ملره جوړه ګټ ریډي نو نه ګوره دا بالکل دا هغه باندې دی دا چې کله الله تعالی ته وغوړي تتلی شي اوس سمی او نیاز په ځای عزت د مرسب سره تلم ازما ویزا حسن ریجیکټ شو هیڅ مشکل هم دا صحیح اشاره ورکړه هغه چې کله سعودي ته تلو کنه ټیکټ ارڅ وخت وای د افغانانو ویزا وزي هغه لپاره عمره لپاره او مال بازا قسمت نه قسمت خبرې او پوینټ خبر وکړم چې منصور ویزا دینه پهله ما څومره ویزه اپلای کړې دي ټول ریجیکټ شوی دي زما مرګ باکو هر ځای ته ورسې سعودي ته نه راځي لیکن اصل کې ما دویم ځال دی او لکه لاست ویک چې زه پاکستان نه راغلم کنه ما غریز لکه بس ما اراده کوم ولیا ان شاء الله سعودي ته سم عمره وکم نو ما مخه ټیم ویزا اپلای کو آنلاین نو ویزا تقریبا 15 نه 20 منټ کې
روون ماتو چې سټم رو ته بس مول یار ما والا بولا واخورالو ان شاء الله ما غټه تیاری کو ټیکټ مې کړو هغه بیا په ټریول هیستوري باندې چې تاسو ټریول هیستوري خایي دین علاوه مو چا ته اپلای کړی ټول ریجیکټ شوی دی لیکن سیم ټایم کیا سیم ټایم کې ډېر زیات ویزه اپلای شوی ټول ریجیکټ شو ولې اصل کې اوس سیزن روان دی حج والا نو دا ویزه اصل کې ټاپ سټاپ کوي لګیا هو نو اوس حج سیزن دا او رشم ډېر زیات ډېر زیات رشم دی د کې تقریبا الموست ویزه چې کوم دا آنلاین کینسل کوي لګیا ریجیکټ کیا هو اوس مو کله راش مل مسجد رښتیا زه خو چې بس پروګرام چې ختم شي تاسو به مو سره اوس تاسو عمره ته روان یې عمره ته چې تاسو د دومره دعاګانې دلته کنه اختر کې به ان شاء الله دلته اختر ته وځو کنه افطاری کې زی راولې ما اختر خیر سره یاد راولو ماشاءالله زمون شوانم خیر سره اختر پر دې باندې خبرې کو او کنه کبه نه پات یو کله نات نشه ته چمتو دی نات واو شر کې آماده دی نات به تر ګرځو غب شپ لګو کله وایو تاسو د خپل خوخه پروګرام مرحبا رمضان څنګه تاسو د پتا دا پروګرام تاسو ګورئ لایو نیخ پنیغه فرام دبئی سنټر نه هر روز 4 بجې نه ونی سا شپږ بجې پورې او څنګه تاسو د پتا منن ما سره ډیر او ما ډیر خوږ مرګره او ما لیفت ساید چې کوم د ناشته کرا نور البشر ما سره دی او نن بالکل مطلب ایکسایټډ ډیر یم یار خوشاله خو زه همیشه وم او چې به مخه مقدر سره به بیروز ناسي به سعود ناسي او به منصورم ناسي بالکل ټریولینګ ایجنټ ته بده سي ورته ویم نن یو ماحول جوړم سندره اوس رښتیا شو یو پلو معیار د بل پلو ملوانګین ناس بالکل ماشاءالله ډیر ښه پروګرام روان دی او ډیر ښه خبرې قیمتي خبرې دي زیاده زموږ مرحبا رمضان پروګرام کې خلکو د پاره یو پوینټ او زده کړه وي د کې خلکو ته لکه وروژه په اولی سره خبره وي مسائل وي او خلکو چې کوم مختلف فیلډ سره تعلق لري عام وي سوال لرم زه جی یار حاضر د افغانستان کې سورز مخ کې یو الک هارت اٹیک ور باندې راغی ها د زړه بیماری ور باندې راغی او وفات شو ځوان الکو نو خبر تحقیقات شو وای دا په خالی خېټه کې جیم ته تلو افطار نه مخ کې اوکي نو دې باندې بوج زیات راغلی بیا زړه بیماری ور باندې راغلی بیا وفات شو یو ساعت یا 2 ساعت هسپټل کې نو ډاکټر صاحب نه بدا پښتنه وکړو چې خالی خېټه کې جیم کول دا ډېر زیات نقصان دی دا او خالی خېټه باندې ایون ته ویټ هم لګون زیات اوچات کې کنه اته بوډي باندې ډېر افیکټ پپریوزي هغه کې مو زیات تر دا وی کنه چې دماغ او رګو سره مو ډېر تعلق ده مو چې کله ویټ اوچات وکنه مو مسغه لکه برین چې کوم رګونه دي هغه باندې ډېر پریشر راسي بالکل او زیات تر اوش لګي هغه کې لکه بالکل کرک راشي هغه دی واجب نه به مو بوډي دی پر ډېر لکه او یعنی کتون کته دا سویو چې اول خالی خېټه کې هغه مکوي نه په خالی خېټه نه او زیات تر مو خلک سره خالی خېټه باندې به پروتینز کی ا نورم نقصان دی دا چې یو خالی خېټه دی اور سره ته پروتین اوس کې پروتین مطلب دا دی چې تا ته ډبل انرژي راکې ایکسترا پروتین کرا شو کنه چې پروتین تسکي هغه مطلب دا چې راته کې ایکسترا اوس انرژي دا خپل انرژي نه ته زیات واخستو او خپل انرژي نه چې ته زیات انرژي واله خو مطلب دا چې ته ډبل ویټ اوچته فور ایگزامپل ته چې 5 kg اوچته به وته 10 kg اوچته هغه ته نورم نقصان کړاله هغه نورم لکه ته نقصان دي شو ځکه مو خلک کې خراب هم ډیر شي بالکل دا خبره ده خو بس کتونکو ته دا وایي چې خالی خېټه کې جیم مکوئ او جیم هم کله تاسو کوئ خو سر باندې پریشر باندې یو خلک زور کوي کنه سر باندې پریشر ویټ نشي اوچتوي مس بیروز وای لګه خبره سعود وکړه کنه چې لګه نه په خالی خېټه باندې خې نه په مړه خېټه دواړه پوه شو لکه زیات روز موږ ملګری پروژه کې زه خپل مې دوه ځله تلو په لکه زما چې کوم کوچ ته ما دوی وای په نار خېټه باندې مرز ها افطاریو کا هلکا پلکا فروټ وغیرہ چاټ ماړو راشه گیمو کو دغه نه بس بیا چې کوم نه پورا خوراک وکړه ته پته نه برداشت وکیږي نه دغه نه اوس بس ځکه زو کله نه زو لکه روزه ځان لمم لکه دوکا ورکه صحت خیال هم ساتي خو لیکن دا چې کوم ریالټي څنګه چې مطلب ډاکټر صاحب خبرو کړه چې دا شو نه زوریم دي کنه اوس کله تاسو مطلب مې نقصان ملو شي وجود ته نو بیا صحت خو بیا نه راځي کنه بالکل دا خبره ده نو ډېر خلک جیم ته صحت نه شیپ دی پاره ډېر خلک شیپ دی پاره او تاسو ډېر خلک وکنه لکه بوډي چې کوم شیپ دی پاره نه ډېر خلک څو روزه کې مو ته پکار دي چې کارډیو ډېر زیات وکړو کارډیو باندې سره فوکس وکړي ضروري نه چې تا ویټ لفټینګ وکړي اور زیاده ته ویټ لفټینګ د باندې د ټیم نشي کوي کارډیو کا غږ باندې ته صحت باندې ډېر فرق هم پریوزي ډېر لکه بوډي دی پرم خدا
دا کارډیو آسان الفاظ کې زموږ مینوال ہوتا ہے دا کارډیو چی شي دی مطلب زړه ایکسرسایز دی چی شي دی لکه دا ته فل باډي د پر ایکسرسایز لکه رننګ دی کو پوش اپس وغیرہ دی کو داسې لکه بغیر ته ویټ لفټینګ کوي دا کارډیو وزن به تک ته نه وځي صحیح شو دا تا کارډیو کرالو او کارډیو مطلب کور کې کیږي ضروري کور کې کیږي بالکل کنه اور یو نارمل صحت دی لپاره زه خو ټولو ته به دا مشوره ورکوم چې مینیمم یا میکسیمم 30 منټ دا واک چې کوي کنه دا ټول نه بیسټ دی لکه 30 منټ ما نیمه غنټه چې سوګم واک کوي کنه دا ای صحت دی لپاره ټریډمل نه دا واکینګ چې زمکه کې دا لګي دا ډېر پټل دی خیر وته دي کې بل خبر هم غېټو غواړم چې سعود بهیم ناست ایکسپیرینس دی سور بهیم نه خو لکه زما چې کوم ایکسپیرینس مطلب کوم ملګری زیات رننګ هم نه دی خو بالکل هغه د وجم لکه مطلب بیا په جوړونو کې چې کوم بعد کې نقصان کې په ټیم کې پته نه لګي شارٹکٹ خبره بکو چې کوئی بھی چیز اپنے حد سے زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی اتفاق کوي کنه سعود به خبره بالکل بالکل نه خوراک زیات نه ډیر ایکسرسایز زیات هر څه خپل لیمټس لکه موږ خلک دې به روز ډېر خلک 2 غنټې پیاده ګرځي په کورنش باندې یو سایډ نه شروع شي المجاز پورا دونه زیات نه دونه زیات نه ښه کنه لیمټ از ډیر زیات شو کنه لیمټ زیات شو او رننګ خو اصل کې دوره غم نه دی کنه چې اصل کې دا سوچ کوي کنه چې مونږ کیلریز به نورم بن کړو خو اصل کې یو لکه نیمه غنټه پورستا باډي کیلریز بن کې هغه د بعد سټاپ شي لکه سعود به یو څو خلکو ډیوایس هم د دې بچي یا کیلری مانیټر کوي چې د سمره کیلری سمره سټیپس شو انر 7 رغلی دي خلک بچي کنه یکم زیاتره خلک به نون سټاپ 2-3 غنټه لګي وای واش بدل کړه دې خو ماته لګي چې په دې کې یار واش دا څه کړي دي چې موږ ته واش خدای ما وکړه ماشاءالله ظالمانه تاسو نه کتل اخر مې دته تکیه باندې مې دا سلاس نور ما نور مطلب دا چې ما ولا واچو کوي کنه دا ګوره نور مقصد اوس بخي کاری سره چې تثبیت وګوري په تثبیت سره واچتم نظر لګي او منصور والا واچ عام خدای گزارا کوي دوه بس واچم ضروری شو کنه نه مخکې نن سبا چالکان سړی ګوري مخکې بوټان ته کتل مخکې ټول نه مخکې بوټان ګوري او بیا واش ته ګوري کنه بیا اوس نن سبا موبایلون تم ګوري نو اخر څه وګو چې تعالی موبایل ته ګوري دا خبره خدای موبایل ایڈورټایزر نه مشه ازماس چیرته یې خره ظالمان موږ له روبه سي 10 چرته دی موږ له 10 عام روبه سي نو ډاکټر صاحب سورونه یاستاسو مدورونه یو خیر صرف ته زو مسعود نو دوه ډېر نه دي ماشاءالله یو خدای له صبر دا خدای له صبر ماشاءالله د لاسو خلکو خبره ماشاءالله دې مینا محبت چې کوم نه لکه زه وړ ټایم نه مسعود پیژنم کنه په وو کال دی انډرستانډینګ د برابر دی زه هر سونه چې مرشتي دي کنه سپیشلی رونه چې کوم دي کنه هم دغه شان پکړ لکه څنګه چې داس ملګری ګورم سړی خوشاله شي کنه تا په کتلی بګلی کې سبا چې کوم زموږ جذباتي خلک ته کنه زیات در خبري اوري نو مشرانو نه اوري او ریسپیکټ هم نشته کنه ډېر کم شوی لکه ډېر لیمیټډ شوی نو پکار دا چې رونه ګور چې رونه یو بل سره فری شي غب شپ فری شي په دنیا کې زموږ چرته یو کامیابی چې کوم دا وسو نشو په دنیا برچ کې بهشکه سو کله مشر مسعود یا دو دینا آی تھنک 11 سال مشر 11 سال ماشاءالله جوړ کړل شي یو بلکې فرق نه خاطو لکه بس هم مارو داسې دا لکه وړو کې یو کړه لکه کله د مسکول ته بوتلو نو ټایم سایکل وو نن مطلب ډېر ټایم په لاندې د سایکل باندې وکړه تاسو چې کله واده کړو نو دا هغه ټایم 2017 کې ما واده کړه فرست اپریل پول کله چې فرست اپریل نو ما واده وګانا نو ټولو یلو چې مسعود تا واده کړه نو ما کارت ورته سند ګو ټولو تا کنه چې فرست اپریل ټولې نه مونږ دا اپریل فول دی مسعود له اپریل فول جوړ ویل ما عادت ته غب شپ نوک جوک کوم ټولو سره دا ټولو ته چې ما په سوشل میډیا شیر کړو او جی یار فرست اپریل باندې ما واده دی به نه باش کنفرم شو څوګره دو مو کور ته واده ته شور واده دی کنه د سې اپریل فول جوړ کړی دی نو مطلب دا فن طنز او مزاق دا د بزنس یو طریقه دی پوه دی ملمانه رانه شي چې زاد مسعود غپ لګیم چې خرچه کم راشي هم څه مسعود یار بالکل کم ټو د پوینټ صحیح خبره دی چې هم خرچه کم راشي هم کسان ته کار خو لګلې روز باندې نن سبا چې کوم ملمنه دي دا یو نعمت دی بهشکه چې دا تاسو راځي د خپل رزق ځان سره راوړي بالکل هم داسې دی دا نه سره لکه خلاص دې نه شي کنه او زه سپیشل لکه ډېر زیات خوشاله یم چې ما سره ولمنوي زه خپل انوایټ کوم خپل مرګ چې څوره می زه په ډېر زیات خوشاله اصل کې زه وایم چې دا موږ پښتنو کې دا نیچرل د ملمستیا دی نه موږ خوشالي بالکل یو بل انویټیشن د سرخان چې یې خوي د سرخان
غیر چاپر چې څومره رش وي هغومره خوند وي او یار دا یار باشي چې کوم دا کنه یار باشي وته وایي کنه پښتنو ته وایي کنه صرف په پښتنو کې زیات درماګه دي او چې کوم ملګری چې ملګری زیات وي کنه نو دا ژوند دوم آسان وي زه خدای ما کنه غزنن په دې زیم د لیک در مونږ د خلک پیژنې یار دوست وځي ولې فیملی ته باندې ایجوکیشن کولی شي فیملی ته صرف دا سپورټ کولی شي ویلی شي دا بالکل لیکن په دنیا کې کته کامیابی کنه زنده یار دوست ما تعریف وکړه کنه مرګره او هغه کې مسعودم یو ویری ګډ کنه دا اوس صحیح خبره وشوه کنه لکه تعریف کوي هر ځای کې په ژوند کې یو ښه خبره وکړم دا وای روز به د افغانستان سره تعلق لري ماشاءالله زمون ګران او داسې لکه څوک انسپکټر وي بالکل دا او بیروز وای ماشاءالله داسې خسته خوبصورت شخصیت د ملک ته چې مسله د سره چې خبره کوي ته خلګي چې را واقعي مطلب چې پیسې ورکړي تثبیت درې تیراوم د جذبات د تثبیت درې تیراوم سعودوم نه پیسې ورکړي دا دا د ولې څلور بجې کې نه ولاله کان دومره تعریف چې اصل کې مو لیټ راولو کنه نور کنه ټرافیک دی وجه نه خو دی وجه نه کدي خیر دی یو ملما به دلته کې نه یو ملما به الته کې نه سو ملمانه مو کنه ملمانه و کنه لیکن څنګه ما خو درته خبر وکړه چې خبر کوم چې خلا دی ملمانه دي بالکل نور بھائی دا روجماتو مخکې دا خلا دی مال بیروز وای هغه ملمانه هر ټایم بس جس کا بریک لک په خلې ورته لا مکه بیا حقیقت وایو دغه مکه چې بیا حقیقت وایو او کنه د روزماتو نه تاسو سوال کول د روزماتو نه مخکې د نیمه غنټه دومره سلو ولې دی په بهر کې بل څه وایي دا اصل کې سلو کومګ نه دی یو او خو دا خو شپږ منټه مونږ اصل کې زمونږ ټول ورځ غسترګل وی کنه بدل دغه ګوره اوس پکې کې چې وی کنه اوس نن سبا موسم خده نو پکې کې سره پته هم نه لګي هغه وجه دا ده چې بس سړی خوب خبره برګي بیا مونږ بیا پکې بار اډې ته لاړ شي مطلب د بازار راغنه بازارونه هم لګلري وي نو مازیګر بس لیمیټډ دغه زمونږ سیستم رولز دي هر شي نو موږ سکول تم پټیم پکې کې نه څه دلته کې زمونږ جواب ته بیا هغه مطابق روم چې کوم دی خوب دی بیا هغه مطابق تیارې دی نو ځکه زمونږ دا انتظار ډیر زیات وي هر بار مونږ او دا واچ موجود وي خو یو عادت شي غړې ته کتل او کرکټ نه کوي نو د ډیر رمضان کې کرکټ کرکټ یاره بس زمونږ اوس رمضان نه پیره چې کوم ټورنمنت ختم او سبب ډیر غټ مې دی الته ام سکیم کې مطلب نایټ ټورنمنت دی نو دې پر مدت 15 دن پیره نه تیاری کړی ده کرکټ خو بګار تاسو نو خپل گیم کرکټ جوړ نه کوي بیروز سعود نه ولا خیبر ټیم مخکو چې کرکټ زدنو یعنی زه د کرکټ شوقي ډېر یم کرکټ وګورم او کرکټ خو د روجماتو ټیم نږدې چرته بلار شو پروګرام لګ تم ترا پروګرام مطلب شو مطلب وایند اپ کوتا خیال پته ونه لګی دا خو یار پته ونه لګی دا زوبا پکوړې مکوړې واسه حاجی ډېر مننه تاسو ټولو سعود بھائی تام ډېر مننه بیروز بھائی تام ډېر مننه او منصور خان ستار ډېر مننه او نور البشر ما سره دا خو د سې دي هر دل عزیز دوست زمان ډېر خوږ مرګره نو دا زمو خبرونه ډېر ښه خبرونه خبره شوی نو بخنه غواړو نو تلو کې کسه پیغام تاسو ورکونه غواړی نو نه بس د اخري عشره د کوشش دا وکي قیام الليل چې شپه چې کوم تهجد منځ وکنه ضرور لاړ شي ورته کې دای شي پکې تاسو د ليله القدر وکنه او الله مو نصیب کړي دغه او عبادت ته زور ورکړي بالکل بس خپل سره مینه کوي او د بل عزت کوي او کوشش کوي او تعریف کوي کوشش کوي چې د څوک چې بیوزله خلک دي واسطه توان نه لري د یو وخت ډوډۍ کوشش کوي چې هغه سره مدد وکړي کومک وکړي او بس هغه پیغام دی نو خو وختونه خشبه ټول ته غواړم بالکل منصور خان تا طرف نه څه میسج وي زه خو دا ویل غواړم چې روزو میاشتو کې له خپل صحت باندې ډېر خیال ساتي او کوشش کوي چې یو بل سره مینم لري دا روزو لکه اوس اخري اشراره عبادت ټایم دا لغون سړی دنیا کارونه نه سیټ شو الله طرف تراشي چې را بسوس لغون الله طرف را رجوع شو ثانک یو ډېر مننه نور البشر شو خستا بس زبم دا وایم چې څنګه منصور بھائی په صحت خپل ډېر زیات خیال ساتي اخیری ورځ دي مبارکه میاشت چې سونه عبادت کول شي کوي بیا بعد کې الله تعالی همت درکړي ځکه زموږ زیات تر فوکس بدی کوي او خپل ځان خیال ساتي خپل فیملی خیال ساتي او ان شاء الله پروګرام به زموږ چې هر ویک هر روزانه وي ان شاء الله ډېر مننه خستا محفل راغونډو او یو ځل به تاسو ټولو ډېر مننه جی مینا اول دا زموږ خبرونه امید کوم چې دا خبرونه تاسو د ډېر خوښ شوي وي اور څنګه تاسو ما خبره وکړه جی خیر ده جی بس اخر کې یو نات امر ته ډالې کې نات وټالې کو ها نات سو وټالې کوي
نعت په نشر کې نشر کا ورته داسې یو ښکلی نعت دی دوستانو بس نعت اورو او ټولو ته اجازه راکړئ الله په امان